سلامونه دوستانو. په دې وروستیو څو میاشتو کې متوجه سوم چې زموږ ډیری هیوادوال چې کله موږ ته خپلې پوښتنې رالیږي، خپل مسایل موږ سره شریکوي یا زموږ دفتر ته مراجعه کوي، په ډیریو قضیو کې، په ډیریو کیسونو کې، په ډیریو ناروغیو کې، په ډیریو مسلو کې زه دې ته متوجه سوم چې زموږ غټه برخه او ډیره برخه هیوادوال او د دوی پوښتنې د اړیکو او د روابطو په اړوند دي. یعنی د دوی کورنۍ اړیکې، د دوی په دفتر او په دنده کې اړیکې، د دوی ټولنیز اړیکې، د دوی له خپلوانو سره اړیکې، د دوی د خاوند او د میرمنې ترمنځ اړیکې، د دوی او له خپلو بچو سره د اړیکو په برخه کې دوی ګڼې ستونزې او ګڼې مسلې له موږ سره شریکې کړې. موږ دا وپتېله چې په دې لړۍ کې چې نن یې له تاسو سره دوستانو پیلوم، په هغو مسایلو ډیر بحث وسي، هغه مسایل ډیر راوسپړل سي او وڅېړل سي او په اصطلاح د هغو په اړوند تاسو سره ځینې مسایل شریک سي، کوم چې د اړیکو اړوند او د اړیکو په باب راڅرخي. نو په همدې خاطر مې په دې اړوند یو نوې لړۍ دوستانو تاسو سره شروع او پیل کړه، په دې هیله چې ګټوره واقع سي او هغه څه چې تاسو یې هیله لرئ، تمه یې لرئ، تاسو ته چمتو سي. مننه. د اړیکو په لړۍ کې دا دی نن په دې اړوند خبرې کوو چې که احیانا کله یو اړیکه سړه کېږي، یو اړیکه له هغې ګرمۍ نه یا له هغه صمیمیت نه چې په اړیکه کې وي له هغې نه بیرته لویږي او موږ سره پوښتنې، موږ سره سوال وي چې ښه د دې مسلې او د دې مورد یا د دې اړیکې په دغه پړاو کې موږ څه وکړو. په دې اړه غواړم نن دوستانو بحث او خبرې ولرو. بله دوستانو، هغه کارونه چې اړیکه سړوي، یا وایم چې کله چې اړیکه سړه سوله موږ کوم کارونه کولی سو. ډیری ملګري، ډیری دوستان، ډیری مراجعین، ډیری ځوانان، ډیری خویندې ورونه چې کله موږ ته مراجعه کوي له دغسې یو مسلې سره مخامخ دي او زه نن غواړم د دوستانو سره په ځینو مواردو بحث وکړم او هغه دوستان چې له افغانستانه بهر دي یا په ولایتونو کې ژوند کوي یا دلته موږ سره په کابل کې دي خو دې ته لاسرسی نه لري چې موږ سره له نږدې وګوري یا موږ له نږدې ستونزه حل کړو. د هغوی د ستونزو د حل او د ربړو د حل او فصل کولو په خاطر غواړم څو مورد د تاسو سره شریکم. په عام ډول او په کلیشه‌ایي ډول، په نورمال ډول زموږ دوستان ځینې کړنې او ځینې چارې ترسره کوي چې زه فکر کوم دا ډېرې مناسبې نه دي. لکه هغه کسان چې اړیکې سړېږي معمولا زاریو ته مخه کوي. زه غواړم وړاندیز وکړم چې کله مو چې اړیکه د پرې کېدو په حالت کې وه، د سړېدو په حالت کې وه، د شړېدو په حالت کې وه، د له منځه تللو په حالت کې وه، کوشش وکړئ چې زارۍ ونه کوئ. ځکه د ارواپوهنې له نظره کله چې تاسو په یوه اړیکه کې د زاریو پړاو ته رسېږئ، د زاریو مرحلې ته رسېږئ، په دغه وخت کې مقابل لوری که تاسو زاریو ته مخه وکړئ، مقابل لوري ته سوء تفاهم پیدا کېږي. یعنې مقابل لوری وایي چې دغه کس ولې غواړي، ولې دومره شله ده، ولې دومره په اصطلاح تنبه ده، علت څه ده، دلیل څه ده. په دغسې یو مرحله کې مقابل لوري ته سوء تفاهم یا ناوړه فکر پیدا کېږي او اړیکه نور هم د سړېدو خواته، د ورانېدو خواته او د له منځه تلو خواته ځي. دویم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د ډېر اصرار، ډېر فشار، ډېر عذر و زاریو، ډېرو واسطو او ډېرو اذیتو مسله ده. یعنې کله چې تاسو اصرار کوئ یا ډېر کوشش کوئ، تاسو داسې فکر کوئ چې مقابل لوري ته دا ثابته کوي چې ګڼې ډېره راباندې ګرانې، ډېر راباندې ګرانې او زه ډېره مینه لرم. ګوره تر دې حده حتی ځینې وخت په ځینو کړنو لاس پورې کوي، مثلا لاس وهي، ځان ته خطر پېښوي یا تهدیدوي مقابل لوری، ځان وزنمه.
په دغسې یو مورد کې او په دغسې یو حالت کې که تاسو فکر کوئ چې ستاسو اصرار او ټینګار به مرسته وکړي مرسته نشي کولی. زموږ په باور او زموږ تجربه دا ښیي کله چې تاسو ټینګار کوئ تاسو اصرار کوئ مقابل لوری اذیت کیږي، مقابل لوری له فشار لاندې راځي او په فشار کې او اذیت کې معمولا اړیکه نه جوړیږي. یعنی که تاسو په دې باور یئ چې موږ به خپل اړیکه جوړه کړو، موږ به خپل اړیکه سمه کړو، موږ به خپل اړیکه وغوړوو، په دې باور مه اوسئ ځکه چې مقابل لوری په دغسې یو حالت کې تاسو ته تسلیمیږي نه، تاسو ته د مینې په هغه نه راځي په نیت، تاسو ته د یوه اذیت په لړ کې راځي. کله چې تاسو لږ آرام سوی بیرته درنه ځي، کله چې تاسو لږ راحت سوی بیرته درنه ځي، کله چې تاسو ته لږ امید پیدا شي چې اوس ځان ته خطر نه پېښوئ بیرته درنه ځي. او که تاسو ټول عمر غواړئ چې اصرار وکړئ او ټول عمر غواړئ مقابل لوری اذیت کوي، فشار پرې راوړئ، په دې باور ولرئ چې دغه اړیکې نه په هر صورت مقابل لوری د عمر لپاره پرېکړه کوي، تصمیم نیسي چې له دې کیسې نه تیر سي، یعنې له دې چربې شوروا نه تیر سي. دریم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه د وعدې مسله ده، هغه د ډیرو رشوتو مسله ده، هغه د ډیرو نورو امکاناتو ورکولو مسله ده. مثلا وعده ورکوئ چې دا به درته وکړمه، دا به درکړمه، پیسې به درکړمه، د موټر به درکړمه، دا کار به درته وکړمه، په دنده کې به شامل کړمه، دا به درته وکړمه، هغه به درته وکړمه، او دا وعدې ورته کوئ. یا ځینې وعدې ورته کوئ چې راځه بیا کور درته اخلم، راځه له مور پلاره بېلېږم، راځه میرمن مې طلاقه کوم، راځه دا کوم، راځه هغه کوم. دا وعدې چې تاسو ډېرې کوئ تاسو داسې فکر کوئ چې کیدای شي مقابل لوری لاسته راوړئ، اما زموږ تجارب دا ښیي چې مقابل لوری شک پیدا کوي، یعنی مقابل لوري ته شک پیدا کیږي او بې اعتمادي ډېرېږي چې کیسه څه ده، ولې دومره وعدې کوي، ولې دومره ټینګار کوي، حتما کومه کیسه شته. یا مقابل لوري ته دا شک هم پیدا کیږي کله چې تاسو ډېر ټینګار کوئ. د افغانستان خلک ډېری یې له بده مرغه بدې او ترخې تجربې لیدلې دي، ډېرې ناځوانې ناخوالې ورسره سوي دي، ډېر بې اعتبارۍ ورسره سوي دي، په لویه کچه کې له سیاست رانیولې تر ډېرو وړو کچو چې هغه کورني تعاملات او کورنی ژوند ده دوی سره دوکې سوي دي، دوی ته فریب ورکړل سوی دی. یعنې اکثریت یې پرانیتي خویونه لري، یعنې شک کوي. کله چې تاسو ډېرې وعدې کوئ مقابل لوری ډارېږي چې خدای مه کړه کوم جنجال کې مې ښکېل نه کړي دا کس، راځه ترې تښته او درنه تښتي. څلورم مورد چې غواړم پیشنهاد وکړم دوستانو هغه د ثابتولو مسله ده. یعنی تاسو ډیر کوشش کوئ ځان ثابت کړئ، تاسو ډیر کوشش کوئ چې دا په اثبات کړئ، یعنی پوسټونه کوئ، خبرې کوئ، قربانۍ ورکوئ، فداکارۍ کوئ، کلیزه ډیره غټه لمانځئ، په سړکونو کې ګلونه ورته شیندئ، په کورونه په نامه اخلئ، غاټې غاټې قصې جوړوئ د دوی په نامه، تاج محل جوړوئ. دا کیسې تاسو فکر کوئ چې اوس به نو زه ثابت سم چې او دغه ته وایي مینه، ښه دا کار ته فکر وکړه چې که زه په تا مین نه وای، که ما تا سره مینه نه درلودی، تا سره مې اړیکه در نه درلودی، نو ما به دا کار کړی و. نه، بنان دا اوس باید تاسو ته ثابته سي چې زه واقعا له تاسو سره مینه لرم. په دې برخه کې تاسو دا کار ځکه مه کوئ چې مقابل لوري ته ډار او ویره پیدا کیږي. یعنی کله چې تاسو یو څه کوئ، یو قرباني کوئ، یا مثلا پیسې مصرفوئ، کور اخلئ، یا میرمنه واقعا طلاقه کوئ، یا خاوند طلاق اخلئ، یا له مور پلار نه تښتئ، د یو چا په خاطر یو چېرته ورسره تښتئ، ولایت ته ورسره تښتئ، مقابل لوري ته ډار پیدا کیږي. یعنی مقابل لوری ډارېږي، مقابل لوری په ویره کې اچوئ، تاسې مقابل لوری په ډار کې ښکېلوئ. دا دې مسلې ته مو د اړیکو د سړېدو په برخه کې پام وي. پنځم مورد غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه د ډېرو مسیجونو، ډېرو پیغامونو او ډیو مسله ده. زه داسې کس هم پیژنم چې په واتساپ کې بلاک سوی، په ټلګرام کې بلاک سوی، په انسټاګرام کې بلاک سوی، په فیسبوک کې بلاک سوی ده، په ټولو ځایو کې چې له بسو مسیجونه کړي بلاک سوی ده. اوس یې ایمیلو ته په عامه اصطلاح کش ورکړی، تقریبا تیره ورځې ما سره خبرې کولې چې 50 ایمیل یې تر اوسه ورته کړي دي. نو بیا زه ورته وایم چې ښه تاسو غواړئ چې بالاخره په ایمیل کې هم بلاک کړي، په ایمیل کې خو بلاک کېږئ نه، که نه په ایمیل کې به هم بلاک کړي وي، که نه هلته به هم کومه مسله درته جوړه کړې وه، هلته به هم په یو رقم له تاسو نه ځان خلاص کړی و. کله چې تاسو دا کارونه کوئ چې مقابل لوري ته ځان ثابته کوئ، ګوره 200 مسج مې درته وکړه، ګوره 300 پیغام مې درته ولېږل، ګوره 350 ایمیل مې درته وکړله،
په داسې وضعیت کې تاسو فکر کوئ چې دا به ثابته کوي چې ګڼې مقابل رای دا ومني چې اوهو هو دغه ته وایي مینه زه باید اوس ورسمه او دا اړیکه بیرته د سوړوالي له حالت نه د ګرمۍ حالت ته راولمه. زموږ تجارب او ارواپوهنه دا وایي چې کله چې تاسو دا کارونه کوئ مقابل لوری د کنټرول لاندې ځان احساس کوي، مقابل لوری ځان له څار لاندې احساسي، مقابل لوری داسې فکر کوي چې تعقیبېږي، کنټرول کیږي او هیڅ انسان په ځانګړي ډول که هغه لوری نارینه همي نه غواړي چې له کنټرول لاندې راسي. شپږم مورد او وروستی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د باج مسله ده. یعنی تاسو کله چې یو چاته باج ورکوئ، کله چې تاسو یو چاته رشوت ورکوئ، کله چې تاسو ته یو چاته تحفه ورکوئ، مثلا را سره وګوره پیسې در کوم، را سره وګوره دا کار در سره کوم، را سره وګوره دا کار در سره کوم، که هغه کیدای شي هغه تا تر جنسي اړیکو پورې. کله چې تاسو دغو ناوړو کړنو ته مخه کوئ دوستانو، په دغو برخو کې په دغو کړنو کې مقابل لوری پیسې ورکوي، مثلا ناز ورکوي، ډوډۍ ورکوي، نور څه ورکوي، خلاصه امکانات ورته مساعده کوي، سفرونو ته ورسره ځئ، هوټلو ته ورسره ځئ، دا شیان دا مصارف چې کوي. دا هغه څه دي دوستانو چې البته تجارب دي، زموږ د مراجعینو تجارب دي، زه یې له اوانه نه وایم. دغه مسایل او دغه کارونه چې تاسو کوئ مقابل لوری ځیل کوي، یعنی ځیل کوي، یو ډول لچ پیدا کوي. نو زما پیشنهاد او وړاندیز دا ده دوستانو، که احیانا مقابل لوري تصمیم نیولی چې له تاسو نه بیل سي، تاسو په هره لار او چاره چې تصمیم ونیسئ کوشش وکئ، تلاش وکئ چې مقابل لوری بیرته خپل ځان ته رامات کړئ او بیرته اړیکه کې ښکیل کړئ. دا کار کیدای سي ډیره نتیجه ورنه کړي. یعنی تر نوي په سلو کې اړیکو کې چې موږ یې تجربه لرو، موږ له خپلو مراجعینو سره کار کړی او د ارواپوهانو تجاربو په بیلابیلو هیوادونو کې دا ثابته کړې ده، دا ثابته سوې ده چې مقابل لوری یا دغه اړیکه چې په دغسې یو پړاو کې واقعي او تاسو مسجونه کوئ، زنګونه وایي، فشار راوړي، دا نتیجه نه ورکوي. او دا چې تاسو یو وارې دوه وارې 100 ځله 200 ځله مسج کوئ، پیغام لیږئ، ایمیل کوئ او بیا هم ځواب نه درکوي، دا معنا ورکوي چې مقابل لوری واقعا تاسو نه غواړي. هغه یو په دریز ژبه کې یو شعر ده، دوستانو وایي 100 نامه نوشتم جواب ننوشتی، این هم که جواب ننوشتی یا نمینویسی جواب است. ولی کله کله خلک داسې فکر کوي چې موږ ډېر سست، کمزوري او بې خاصیته انسانان یو، په ځانګړي ډول په هغو اړیکو کې چې موږ لرو. ولې موږ په ځینو اړیکو کې موږ خلکو ته ډېر ځواکمن، ډېر پیاوړي او ښه نه ښکارېږو. هغه څه چې د انسان، یو ځواکمن انسان، یو قوي انسان، یو مسلط انسان ډېر ضعیفه او کمزوری ښیي، هغه څه دي؟ آیا تاسو ته کله دا پوښتنه پیدا سوې، کله دا غوښتنه په زړه کې درګرځېدلې چې کاش موږ هم ډېر ځواکمن، ډېر پیاوړي او قدرتمند راڅرګند سو او کاریزماټیک شخصیت ولرو او ښه وځلیږو؟ که احیانا تاسو غواړئ چې خپله ځواکمنتیا، هغه ځواکمنتیا چې لرئ، البته مصنوي، فریبکارانه او فیک ځواکمنتیا نه، هغه واقعي او ریل، واقعي رښتینې ځواکمنتیا چې تاسو یې لرئ، غواړئ هماغه ځواکمنتیا په رښتینې معنا په خپلو اړیکو کې وساتئ، نو ځینې وړاندیزونه او موارد درته لرم چې زه فکر کوم تاسو سره به کومک وکړي. بله دوستانو، لومړی مورد چې غواړم اشاره وکړم هغه د آرامش او د هوساینې ساتنه ده. هغه انسانان چې خپل سکون او آرامش ساتي، هغه مقابل لوري ته او په یوه ډله کې، په ځانګړي ډول په یوه اړیکه کې یا په یوه ډله کې ډېر ځواکمن پرېښي. او هغه انسانان چې غبرګون ښیي، زر غبرګون ښیي، زر احساساتي کېږي، زر هیجاني کېږي، هغه خلکو ته معمولا په اړیکو کې ډېر کمزوري او ضعیفه ښکاري او راڅرګندېږي. نو که غواړئ چې ځواکمن انسانان احساس سئ، کوشش وکړئ چې ډېر آرامه او ریلکس پاتې سئ. او په دې خاطر چې څنګه ریلکس پاتې سئ، دا یو بل بحث او یو بله مسله ده. منتها
هڅه او کوشش وکړئ چې خپله هوساینه او خپل آرامش په هر اړیکه کې او په هر موقعیت کې وساتئ. دا هم تاسو سره او هم ستاسو له اړیکې سره مرسته او کومک کوي. دویم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د ډیرو خبرو مسله ده. دا به دوستانو تاسو په کراتو اوریدلی، په بیا ځلې به مو اوریدلی، په بیلابیلو احادیثو کې به مو اوریدلی، د بیلابیلو فیلسوفانو په خبرو کې به مو اوریدلی چې ګڼ علما او پوهان په دې باور دي چې ډیرې خبرې ښې نه دي، کمې خبرې محکمې خبرې. دا ډیر ښه کار ده او د هر انسان له اړیکو سره او د اړیکو په خوږوالي، ښهوالي او ځواکمنتیا کې کومک کوي. هغه انسانان چې کوشش کوي چې ډېرې خبرې وکړي او نمایشي کارونه وکړي، معمولا ډېر ځواکمن نه برېښي، ډېر پیاوړي نه برېښي، ډېر په قدرت نه څرګندېږي. دریم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د لاسرسي مسله ده. کیدای سي دا مسله دوستانو ته یو رقم ښکاره سي، اما ډېر قابل دسترس او ډېر په لاسرسي کې، ډېر هر چیرته حاضر، ډېر په هر څه کې وردانګل، ډېر په هره مسله کې لکه مچ لویدل او په هر څه کې حاضرېدل، هر چیرته پرته له ضرورته شتون پیدا کول د ځواکمنو انسانانو کار نه ده، د قوي او قدرتمندو انسانانو کار نه ده. که تاسو غواړئ چې اړیکو مو پیاوړي، قدرتمني، قوي، کوشش مه کوئ چې ډېر په لاسرسي کې واوسئ. حداقل خپل حریم، خپل محرمیت، خپله پرایویسي په ځینو مواردو کې وساتئ. دا تاسو سره کومک کوي چې په خلکو ډېر ګران سئ او خلکو ته په عامه اصطلاح ډېر بېباکه، ډېر ضعیفه، ډېر کمزوري، ډېر سست او خیله څرګند نه سئ. دا د نننیو اړیکو اړتیا ده دوستانو. موږ دې ته ضرورت لرو چې ځواکمنتیا مو چې لرو یې خپلې لرو هغه وساتو او حفظ کړو. څلورم مورد چې غواړم دوستانو اشاره ورته وکړم، هغه د ځان په اړوند خبرې یا د ځان په اړوند ډېرې لافې او باټې وهل دي. کیدای سي تاسو ته جالبه وي، په اوایلو کې چې کله شخصا زه کله میډیا ته راغلم، کله چې نوی په دنده وګمارل سوم، نوی استاد سوم، نو په اوایلو کې دغه مسله ما هم درلوده، دا مشکل ما هم درلوده. ډېر به مې کوشش کاوه چې ووایم چې والا زه داسې یم، زه هغسې یم، زه هغسې یم. وروسته زه په دې پوه سوم چې دا ښه کار نه ده او دغه مرحله زه په داسې یو مرحله کې واقع سوم چې په دې پوه سوم چې نه، دا ښه چاره نه ده. کیدای سي تاسو ته جالب وي دوستانو، ما ته ځینې دوستان وایي چې تاسو په 2014 کال کې 15 کال کې کتاب لیکلی، بیا مو کوم کتاب نه دی لیکلی، هڅه نه کوئ کوم کتاب ولیکئ. زه ورته وایم چې یا تر اوسه پورې خو ما کتاب نه دی لیکلی او کوم پلان هم نه لرم، خو دلیل دا ده چې ما په دې وروستیو وختو کې د کتابونو لوستل پیل کړي او هر ځل چې زه یو نوی کتاب لولم په دې متیقنه کېږم چې زه باید کتاب ونه لیکم. دغه نن سبا دوستانو یو ټولنیز مورد ګرځېدلی ده چې په ځانګړي ډول په پښتنو ځوانانو او په پښتو ادب او ادبیاتو کې چې ګڼ ځوانان په دې فکر کوي چې که زه یوه شعري ټولګه ولرم، که زه یو کتاب چاپ کړم، که زه یوه ژباړه وکړم، نو زه به یو ښه انسان واوسم په ټولنه کې. زه غواړم دا اشاره وکړم او دا یادونه وکړم چې دا ښه خبره ده چې په پښتو ژبه موږ ګڼ آثار او ګڼې لیکنې ولرو، خو کاش دغه لیکنې او دغه آثار په ټیمي شکل د یوه نهاد تر سیوري لاندې، د متخصصینو تر سیوري لاندې، د عالمانو او د همغو څانګو د پوهانو له سیوري لاندې وسي. له بده مرغه نن سبا په پښتو ژبه په بازار کې ګڼ کتابونه شته، کیدای سي له 100 نه هم ډېري، خو په دغو کتابونو کې 2-3
ارواپوهانو نه لیکلي نه یې ژباړلي. یا مثلا همداسې په سیاست کې زموږ په بازار کې په ښار کې په کتابتونونو کې په سلګونو کتابونه شته، خو کیدای سي 1% هم سیاستمدارانو نه یې ورې لیکلي نه یې ورې لیدلي او نه یې ورې هم له خپل نظر لاندې تېر کړي. بس یو څوک څه لږ په ژبه یې زده ده، انګریزي یې زده ده، فارسي زده ده، بس ورته لګېدلی ده او تنبه سوی ده، یو 2-3 کتاب یې لیکلي دي. زه فکر کوم چې موږ اړتیا لرو دې ته، دا په دې کې شک نشته. اما دا چې موږ راځو د کتاب په ذریعه ځان په ټولنه کې وقي کوو یا مثلا ځان لوی ګڼو، دا د انسان اړیکې خرابوي دوستانو. یعنی د یوه ځواکمن انسان لپاره اړینه ده چې په خبرو نه، په لافو نه، د ځان په اړه په باټو نه، په سکون، په سکوت، په خاموشۍ او په ډیرو ژورو کارونو ځان ډیر ځواکمن وښیي او هغه ځواک چې لري هغه خپله څرګند سي. یعنی کوشش مه کوئ ځواک مو را څرګند کړئ، ځواک مو خلکو ته وښیه، ځواک په خپله ځان څرګندوي. یعنی حقیقت بالاخره په هر جامه کې چې په هر رنګ کې چې بالاخره ځان را څرګندوي. 5م مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د غوږ نیول دي او د آی کانټاکټ یا د سترګو لید ده. ځواکمن انسانان او ځواکمنې اړیکې معمولا هغه دي چې په هغو کې تاسو ته غوږ ونیول سي. قوي انسانان معمولا غوږ نیسي او احساساتي انسانان، پوچ انسانان، خام انسانان معمولا ډیر جوش او خروش کوي. او هغه مسله ده چې زموږ ډیری مشران، لیکوال او لویان، زموږ سپینګیري، زموږ مشران په دې باور دي چې زموږ افغانانو له هوش نه جوش ډیر ده. بنان پیشنهاد کوم چې موږ باید دا روحیه پیاوړې کړو په خپله ټولنه کې چې ډیر غوږ ونیسو. نظر دې ته چې ډېرې خبرې وکړو. موږ باید خپل د سترګو لید ډېر وساتو، ډېرې متوجه واوسو ورته. او وروستی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه له یوه چارچوب نه، له یوه چوکاټ نه، له یوې محدودې نه بیرون راوتل دي. دوستانو هر انسان په خپل ژوند کې یو چوکاټ لري، یو چارچوب لري، یو محدوده لري، ځینې حدود لري. که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، که هغه ارواپوه ده، که هغه ډاکټر ده، که هغه ادیب ده، که هغه سیاستوال ده، که هغه یو شاعر ده، که هغه یو لیکوال ده، که هغه یو محصل ده، که هغه یو په ښوونځي کې شاګرد ده، که هغه یو موټروان ده، که هغه په یو دفتر کې صفاکار ده. هر څوک چې ده خپل حدود او خپل چوکاټ لري. هر څوک که په خپل حدودو او په خپل چوکاټ کې پاتې سي، دا د ځواکمنتیا او قدرت ښیي او دی ځواکمن او قدرتمند کوي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې زموږ ګڼ شمېر هیوادوال کډوال سول، څوک په ایران کې، څوک په پاکستان کې، څوک په آلمان کې، څوک په امریکا کې، یا په ټوله کې ووایم څوک په اروپا کې، څوک په امریکا کې. او نن سبا زموږ ګڼ شمېر افغانان، زموږ ګڼ شمېر خویندې یا په بهر کې دي، دلته په افغانستان کې نامزد سوي دي، یا په افغانستان کې دي، په بهر کې، په اروپا کې، په ځینو نورو هیوادونو کې نامزد سوي دي، یا یې هم ودونه کړي، یا دلته په افغانستان کې له ګڼو مسایلو سره مخ سوی یم. کله چې په ځینو ولایتونو کې یو خور یا ورور سره نامزد کیږي، دوی کله چې زه ګورم دوستانو، بیا له دوی سره چې تر دغه دمه ما کار وکړ، له یوې ستونزې سره مخامخ سومه او متوجه سوم ورته چې نن غواړم په دې اړه بحث وکړم. یعنی په ډیریو مواردو کې زموږ خویندې په دغسې یو مسله کې ګیر دي او ښکیل دي چې کله چې دوی له خپل نامزد سره، له خپل خاوند سره، د خپل ګډ ژوند له ملګري سره په بهر کې اړیکه ورسره لري، ارتباط ورسره لري، خبرې ورسره کوي، مسج ورسره کوي، چټ ورسره کوي، یا په یو شکل ورسره په ارتباط کې دي، په یو پلیټفارم کې، اوس په ټلګرام کې، په انسټاګرام کې، په واتساپ کې، په هره برخه کې چې دي د خواله رسنیو له لارې ورسره په تماس کې دي، په ټلیفون کې خبرې ورسره کوي، له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نن غواړم په دې اړه بحث وکړم چې کله چې تاسو له یوه نارینه سره، یعنی بحث مې له خویندو سره د دوستانو، کله چې تاسو له یوه نارینه سره، له یوه هلک سره، له یوه
نر سره چټ کوئ، خبرې کوئ، بحث کوئ او ارتباط ساتئ، ځینو مسایلو ته متوجه اوسئ چې زه په ګڼو مواردو کې دې مسلې ته متوجه سوم چې ګڼې خویندې له بده مرغه په دغه برخه کې په هغو مواردو چې دوی ته ستونزې ور ولاړې کړي دي سمې نه دي پوه او نه پوهېږي چې څه وکړي. لومړی شرط او لومړی احتیاط چې باید په دغو اړیکو کې په چټ کې، په اړیکو کې، په ارتباط کې، په ملاقات کې، په کتنه کې، په لیدنه کې باید زموږ خویندې هغه په نظر کې ونیسي، هغه دا ده چې ډېر ځله خویندو، درنو خویندو ستاسو بحثونه په پیسو او مادي مسایلو وي. یعنې طلا به څنګه سي، د پلاني واده ته کمیس کومه، دا ځل مو په اختر کې ښه اختری ونه که، خاله مې دا خبره کوله، د ترور لور مې دا مسله یادوله، تاسو موږ پورې ونه کتله، تاسو موږ ته ډېر مصارف ونه کړله، دا و هغه و. له بده مرغه ووایم چې په ډېری مواردو کې زه په دغه مورد د ځینو لوستو خویندو سره، د ځینو باسوادو خویندو سره هم مخامخ سوم. یعنې ډېرې به باسوادي، ماسټري به لري. مثلا په اقتصاد کې به په لندن کې ماسټري اخیستي، په اسلام آباد کې به په اسلامي علومو کې ماسټري اخیستي، په پېښور کې به 2 ماسټریانې لري، ژوند به کوي، په قندهار کې به ماسټري به لري، د پوهنتون استاده به وي، په ننګرهار کې به د یوې غټې مؤسسې مشره به وي، د یو غټ نهاد یا بنسټ مشره به وي، په مزار کې به همدغسې په یوه لویه چوکۍ ناستې، یوه لوستې نجلۍ به وي، حتی د پارلمان د وکیلې تر کچې به وي. اما له خپل نارینه سره، له خپل خاوند سره، له خپل نامزاد سره به په پیسو راوښتي. له نارینه نه به معاش ډېري، له نارینه نه به مادي امکانات ډېري، طلا به هم لري، ډېر څه به لري، اما بیا به ورسره اخته یي چې نه داسې وکړه نه هغسې وکړه. زه غواړم دا ووایم چې که تاسو واقعا غواړئ چې اړیکه وساتئ نو دغه کیسې خوسې کوئ، ځکه چې مادیات او په مادیاتو بحث، په پیسو بحث او توقعات، محض توقعات بحث د نارینه‌و نه خوښېږي دوستانو. دا په نارینه‌و ښه نه لګېږي. یعنې که تاسو واقعا غواړئ چې نارینه مو له دغې اړیکې نه لاس په سر کوي نو بیا د پیسو، د طلا، د دې او دغه مسله ورته مخته کوي، بیا وګورئ چې څه کېږي. دویم مورد چې غواړم احتیاط پکې وسي دوستانو، هغه د شخصي اطلاعاتو مسله ده. کیدای سي ځینې اړیکې نامزدي نه وي، کیدای سي ځینې اړیکې واده نه وي، خو تاسو یو چا سره اړیکه لرئ، خور یې یا ورور یې، شخصي اطلاعات، ډېر شخصي اطلاعات مه پوښتئ. کیدای سي اوس پوښتنه رامطرح سي چې ښه استاد که موږ پلان ولرو چې د سره واده وکړو، خو موږ خو له اقل باید په دې پوه سو چې دی څه کار کوي، دی څونه معاش لري، یا د لوړې زده کړې څه دي. دا غټې پوښتنې دي دوستانو، دا مشکل نه لري، دا مشکل نه لري چې دی څونه لوړې زده کړې لري، اما دا چې دی څومره معاش لري، څومره پیسې ګټي او دی په کوم بنسټ کې، په کومه شبکه کې، په کوم ځای کې کار کوي، دا کیدای سي د دې یوه شخصي مسله وي، دا کیدای سي په ده پورې لږ محدوده وي. او دا ښه خبر ده چې وروسته له نامزدۍ نه یا وروسته له واده نه که د مقابل لوري خوښه وه او غوښتلې تا سره په اړوند اطلاعات شریک کړي. ښه اوس که مقابل لوري نه تاسو دا اطلاعات غواړئ او هغه ټینګار پرې کوي چې تاسو ته یې ونه وایي او تاسو ټینګار کوئ چې هغه یې ووایي، دا مسله د یوې نجلۍ او د یوه نارینه ترمنځ اړیکه ورانوي. یعنې نارینه دوستانو، نارینه خویندو د شخصي اطلاعاتو په شیندلو او له خلکو سره په شریکولو کې لږ محتاط دي. ښځینه داسې نه دي، ښځینه له نارینه سره لږ په دې اړوند فرق کوي، توپیر کوي. دریم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د جنسي اړیکو مورد ده. کوشش وکئ، تلاش وکئ چې له نارینه سره په اړیکه کې، له نارینه سره په یوه اړیکه کې، له نارینه سره د اړیکې په لړ کې د جنسي مسایلو په اړوند، د جنسي پوښتنو په اړوند، د جنسي اړیکو د په ټینګولو په اړوند ډېر بحث ونه کوئ، ډېرې خبرې مه کوئ، ډېره کنجکاوي مه کوئ، یا په اړیکو کې په ځانګړي ډول په خواله رسنیو کې جنسي اړیکو ته مه ځئ، جنسي چټونو او ویډیوګانو ته مه ځئ. دا د نارینه‌و نه خوښېږي. هغه نارینه چې جلۍ
جنسي مسیج ورسره وکړي، جنسي ټوکې ټکالې ورسره وکړي، یا په آنلاین ډول جنسي اړیکو ورسره ونیسي په خواله رسنیو کې، نارینه هغو نجونو ته ډېر ارزښت نه ورکوي او له هغو نجونو سره اړیکه ډېر دوام نه کوي، له هغو نجونو سره اړیکه ډېره بقا نه لري. څلورم مورد چې غواړم اشاره وکړم ورته دوستانو، د پخوانیو ګډو پیښو شاربل. یعنی تاسو یوه ستونزه لرله، یو کال مخکې مو یوه ستونزه لرله، یو کال مخکې مو د نامزدۍ د کالۍ اخیستلو په اړوند په پېښور کې، په کابل کې، په ننګرهار کې، په قندهار کې، په مزار کې، په هرات کې په یو دوکان کې یوه مسله راغلې وه. په کابل کې مو په هوټل کې د تاسو دواړو د مور جنجال راغلی و. په یو بل چېرته مو یوه مسله پېښه سوې وه. دا او د ورته مسایلو شاربل معمولا په چټ کې په مسج کې د نارینه‌و نه خوښېږي. او کله چې تاسو دا قصې را شروع کړلې، دا مسلې را شروع کړلې، نارینه کوشش کوي چې چټ در سره ودرېږي او اړیکه هم در سره سړه کړي. پنځم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، خیانت، بیلتون او شاربلې په چټ کې په مسج کې. صحیح ده، کېدای شي خیانت یو جدي مسله وي ستاسو ترمنځ، د بیلتون مسله یو جدي مسله وي، خو اصلي مسله دا ده چې آیا د خیانت غوندې یو مسله، د بیلتون غوندې یو مورد په چټ کې شاربل صحیح دی؟ په چټ کې بحث پې صحیح ده؟ او که ښه خبره به دا وي چې دا له نږدې سره کېنئ او دا مسله وشاربئ، یا دواړه لاړ سئ له یوه ارواپوه سره دا مسله وشاربئ، پرانیزئ او په یوه واره یې حل کړئ، بیا بحث پې ونه کوئ او هر ځل یې ونه شاربئ، هر ځل یې رامخته نه کوئ په چټونو په مسجونو کې چې هر وارې په هفته کې یو وارې تاسو په دې اړه بحث او خبرې کوئ. دا غوښتنه مې له نارینه‌و هم ده، خو ډېر ځله ښځینه په دغه مسله کې ښکیل دي او خویندو ته غواړم وایم، پیشنهاد وکړم، وړاندیز وکړم چې په دغه برخه کې له احتیاط نه کار واخلئ. شپږم مورد او وروستی مورد زه غواړم اشاره ورته وکړم، هغه د ژوند د اړینو مسایلو او بخښنه غوښتل په مسجونو کې، چټونو کې. ډېر مهم مسایل، ډېر ژور مسایل، ډېرې غټې پرېکړې، ډېر غټ پلانونه معمولا په مسج کې مه کوئ دوستانو. غټ کارونه معمولا، غټ تصامیم، غټ انتخابونه، غټې ټاکنې معمولا په مسج کې او په چټ کې مه کوئ. بخښنه هم په چټ کې مه غواړئ. کله چې نږدې مو سره ولیدل، په کور ته یې ورغلی، په کور کې مو خبرې ورسره وکړې، بیا بخښنه ترې وغواړئ. ځکه چې کله چې تاسو په چټ کې بخښنه غواړئ، هغه ستاسو سترګې، ستاسو بدن، ستاسو باډي لنګویج دا ډېر نه ګوري او دا یې څه ونه کتل ډېر اغېز نه کوي. یعنې هغه بخښنه کېدای شي ډېره ونه چسپېږي. بنان ټول هغه موارد چې دوستانو ما نن تاسو سره شریک کړل، بحث مې پرې وکړ، هغه په خپلو اړیکو کې په نظر کې ونیسئ او د خپلو اړیکو د سمون، روغېدو، سمېدو او ښه کېدو په برخه کې کار ترې واخلئ. کله چې په یوه اړیکه کې فاصله راغله، څه وکړو؟ ګڼې خویندې، ګڼې ورونه او ګڼ دوستان په دې وروستیو کې په دې اړه پوښتنې کوي، مراجعه کوي زموږ دفتر ته او غواړي ووایي چې اوس زموږ په منځ کې فاصله راغلې، یوه میاشت کېږي، دوه میاشتې کېږي، درې میاشتې کېږي، یو کال کېږي، شپږ میاشت کېږي، موږ اړیکه نه سره لرو. اوس چې په دغسې یو مرحله کې یو، په دغسې یو حالت کې یو، موږ څه کولی سو؟ موږ ته څه پکار دي؟ هغه څه چې موږ ته اوس پکار دي او زموږ اړیکه ژغورلی سي، زموږ اړیکه ساتلی سي له شلېدو، هغه څه دي؟ په دې اړوند نن دوستانو بحث او خبرې لرم. بله، لومړی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم، هغه د فضا مسله ده، د سپیس مسله ده. کوشش وکئ کله چې له تاسو نه، کله چې تاسو له چا بیل سوئ یا یو څوک درنه بیل سول او فاصله یې درنه واخیسته، خپل پټو یې څادر یې وڅانډه او یو څو متره درنه لرې سه، یو څو کوره درنه لرې سه، یو څو اونۍ درنه لرې سه، یو څو ولایت او یو څو هېواده درنه لرې سه، څه کوی سئ؟ څه کول پکار دي؟ اصلا دا مهمه نه ده چې موږ څه کولی سو، مهم دا ده چې موږ څه کولی سو، څه کول پکار دي. هغه څه چې موږ سره په دغه مرحله کې کمک کوی سي، زموږ په خیر تمامېدی سي، هغه کېدای سي څه؟ هغه کېدای سي
څومره ګټور او مفید دي. لومړی مورد په دې برخه کې د فضا مسله ده. یعنی هر څومره چې کوشش کوئ سپیس ورکړئ، فضا ورکړئ. فضا دا معنی چې یعنی یوازې پرېږدئ، یوازې پرېښودل په دې معنی چې پرېږدئ چې فکر وکړي، شله کېږئ مه، زارۍ مه کوئ، پسې نښلی مه، ځکه چې هر څومره چې تاسو په یو چا پسې نښلی، په یو چا پورې نښلی، مقابل لوری دشکه تښتي. د نښتو په تمه او د نښتو په امید په چا پسې منډې مه وهئ. دا ډېر زیات کمک او ډېره زیاته مرسته نشي کولی. دویم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د ګیلې مسله ده. کله چې تاسو یو چا ته فضا ورکوئ، دی په فضا کې فکر کوي، خو که تاسو بیا راځئ او له مقابل لوري نه ګیله کوئ چې داسې دې وکړه، دا دې وکړه، دا دې وکړه، دا دې وکړه، دا دې وکړه، مقابل لوری بالاخره د هغه پرېکړې په اساس چې تللی وله تاسې نه ځان سره وایي چې خو دغه داسې شی ده، خو دغه دې سره زه څه وکړم، اوس هم نه اصلاح کېږي، اوس هم په خپل خره یا په خپله خرې سپره ده. په داسې یو وضعیت کې، په داسې یو حالت کې چې تاسو فاصله اخلئ، له تاسو نه فاصله اخیستل کېږي او تاسو په ګیلو مانو او ناندریو تاویلو ماویلو شروع کوئ، مقابل لوری په عوض د دې چې پرېکړه وکړي، فکر وکړي چې بیرته راوګرځي ژوند ته، اړیکې ته، تصمیم نور هم پخېږي، تصمیم نور هم ټینګېږي چې نه، له دې اړیکې نه د دې اړیکې پرېښودل فرض دی او ځي درنه، بیا نه راځي. دریم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم عزیزانو، هغه د منډو مسله ده. ډېر ځله په اړیکو کې موږ له یوې فاصلې نه وروسته منډې وهو، منډې پسې وهو، پسې شلی لمن هم نیولي، نه یې پرېږدو، په پښو پورې ور نښتي یو. په داسې یو وضعیت کې که ستاسو په یاد دوستانو، ما په پخوانیو خپرونو کې په یو خپرونو کې په دې اړه مفصل بحث کړی و چې د یو چا له پښو رانیول، یو چا ته باج ورکول، یو چا ته رشوت ورکول، یو چا ته زارۍ کول، یو چا ته وعدې کول، یو چا ته قرباني ورکول، فداکاریان یې کول، دا مورد ډېر زیات تاوان کوي. دا د اړیکې د پرېښودو او د اړیکې په له منځه وړلو کې نور هم کمک کوي. یعنې منډې او راټینګول سړی نور هم په تنګوي. سړی داسې فکر کوي چې کنټرول لاندې راځم، سړی داسې فکر کوي چې تعقیبېږم، او که تاسو خوښ یې کوئ، سړی دا فکر کوي چې ښه د دې اړیکې لاړ سم که لاړ نه سم، دې اړیکې که پاتې سم ښه به نه وي، بیا بېرته راګرځي، یا په دې اړه حد اقل فکر کوي چې راوګرځم که لاړ سم. کله چې تاسو راځئ او په دې تابع او تصمیم کې چې منډه پسې ور واخلئ او راوینیسئ، هغه نور هم کوشش کوي چې خپل سرعت ډیر کړي او خپله منډه نور هم تیزه کړي او نور هم تیز سي او نور هم زر درنه لاړ سي، او دا فاصله نور هم ډیره سي او نور هم فاصله سي او فاصله سي. څلورم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د توهم ده. ډیر ځله ډیری عزیزان په دې توهم دي چې استاد پخوا هم داسې یوه پیښه سوې وه، کله چې ما زارۍ ورته وکړلې، زه یې پېژنم استاد، زه دی پېژنم، زه دا پېژنمه. کله مې چې زارۍ ورته وکړلې، کله مې چې یوه وعده ورته وکړله، کله مې چې یو رشوت په نظر کې ورته ونیوه، بېرته راغی، زه دا پېژنم استاد، زه دی پېژنمه. دا یو توهم ده دوستانو، هېڅوک نه پېژني. پخوا چې تاسې نه تللی و او بېرته راغی، هغه بله مرحله وه، هغه بله موضوع وه، هغه بل حالت و رواني. دا ځل چې تللی ده بل حالت ده دوستانو. هر حالت، هر وضعیت فرق کوي او تاسو نسئ کولی چې په توهم کې ځان وساتئ چې ځه ښه مې وکړل، دا مې وکړل، هغه مې وکړل، دا واریم که زارۍ ورته وکړم، دا واریم که رشوت په نظر کې ورته ونیسم، دا واریم که ګیلې ورته وکړم، باني ورته وکړم، منډې پسې ووهم، نو کیدای شي بېرته راسي. توهم مه لرئ. ځینې وخت داسې کېږي دوستانو چې تاسو دواړو تصمیم نیولی ده او مقابل لوري هم تصمیم نیولی ده او تاسو واقعا په دې نتیجه رسېدلي چې له دې اړیکې نوره اړیکه نه جوړېږي، له دې وړیو نور شړۍ نه جوړېږي. تاسو هم او مقابل لوری هم په همدې پرېکړه او دا اړیکه نوره په توافقي ډول شلوئ. بیا ناست یې توهم کوي چې نه والله کیدای شي راسي. مثلا زه ډېر ځله داسې پېښه سوې د دوستانو طلاق واخلي سره، بچیم سره ویشي،
ځمکه مهر ټول شیان سره خلاص کړي، ټولې کیسې سره خلاصې کړي، بیا هم ناست دي څه کیسه ده خورې؟ والله زه فکر کوم چې بیا هم راځي. ښه صحیح ده. په داسې وضعیت کې دغه حالت ته موږ توهم وایو، وهم وایو. پنځم مورد چې غواړم دوستانو تاسو سره شریک کړم هغه د غوړېدلو او د تاوتریخوالي مسله ده. ډېر ځله موږ هغه کېږو، ډېر غوړېږو یا ډېر خواږه کېږو، ډېر شیرینېږو، ډېر پاسته کېږو او وایو چې بس هغه وارې ما اشتباه وکړه، تېروتنه مې وکړه، دا وارې څه هر څه ته وایم هغسې به کېږي. دومره هم مه غوړېږئ، دومره هم مه پاسته کېږئ او تاوتریخوالی هم مه کوئ. یعنې جنګ ته، شخړو ته، مسلو ته، ستونزو ته او ربړو ته، وهلو ټکولو ته هم مه رسېږئ. یعنې که اړیکه کې فاصله راغلله مه ډېر پستېږئ او مه ډېر تاوتریخوالی کوئ او مه ډېر شخېږئ په اصطلاح. شپږم مورد او وروستی مورد چې غواړم دوستانو اشاره ورته وکړم هغه د آرامش مسله ده. یعنی که تاسو خپل آرامش حفظ کړئ او خپله هوساینه وساتئ نو تاسو سره کومک کولی شي او په دې آرامش کې، په دې هوساینه کې یو فکر له ځان سره وساتئ، هغه دا چې که راځي او راتلو را بسي، که ته او تلو لاړ دې سي. که اړیکه په درشل کې وه موږ څه کولی سو؟ که موږ د یوې اړیکې په نیولو کې وو، د یوې اړیکې په جوړولو کې وو، د یوې اړیکې په پیلولو کې وو، د یوې اړیکې په شروع کولو کې وو، څه وکړو؟ دا پوښتنه کیدای شي ډېری ځوانانو خویندو ورونو ته پیدا شي او ډېره ښه خبره ده، ډېره سالمه خبره ده چې زموږ خویندې ورونه په دې پوه شي چې د یوې اړیکې په درشل کې څه وکړي یا د یوې اړیکې په درشل کې او کله چې موږ د یوې اړیکې په درشل کې یو څه راته پکار دي، څه کولی شو. په دې اړوند نن غواړم دوستانو تاسو سره بحث او خبرې ولرم. لومړی مورد چې غواړم اشاره وکړم په دې اړوند هغه دا ده چې تاسو سره باید دا څرګنده، بربنډه او واضح چې تاسو له دغې اړیکې څه غواړئ. دغه اړیکه د تاسو لپاره یعنې څه؟ واده، ګټه، مسلکي اړیکه، کاري اړیکه، مینه‌ناکه اړیکه، د ورورۍ او د خورولۍ اړیکه، د یو همکار اړیکه، رسمي اړیکه، څه ډول اړیکه؟ تاسو ته باید دا واضح سي. هر ډول اړیکه چې تاسو جوړوئ باید تاسو ته په سر کې دا څرګنده سي، واضح سي، روښانه سي او ښکاره یي چې تاسو له دغې اړیکې څه غواړئ. دغه اړیکه تاسو ته یعنې څه؟ تاسو صرف غواړئ په دغه اړیکه کې هره چهارشنبه شپه میله ونیسئ. تاسو په دغه اړیکه کې غواړئ صرف چې تاسو سره کومک وسي، مرسته وسي او میلې ته لاړ سئ، کوم ولایت ته لاړ سئ. څه موخه لرئ له دې اړیکې نه؟ او که غواړئ چې بالاخره په واده یې تمامه کوئ او که غواړئ صرف مینه‌ناکه اړیکه یي، څه غواړئ؟ خلاصه هر هغه تعریف چې تاسو له اړیکې غواړئ هغه باید تاسو د اړیکې په سر کې تاسو خپل ځان ته واضح او څرګند کړئ. دویم مورد چې غواړم وړاندیز وکړم دوستانو هغه د خبرو او د عمل مسله ده. په هره اړیکه کې چې ننوځئ، هره اړیکه چې تاسو پیلوئ دوستانو، تاسو ته باید دا واضح سي، دا درته څرګنده سي چې په دغه اړیکه چې تاسو پیل کړې خبرې او عمل څومره توپیر سره لري. یعنی هغه خبرې چې تاسو ته کېږي او هغه عمل چې په هغو خبرو کېږي یا هغه عمل چې په هغو خبرو سوی څومره ده. د بېلګې په ډول زه غواړم تاسو سره یوه مسله د بېلګې په ډول شریکه کړم. زما یو مراجع وه، یو خورکۍ، او دې غوښتل یو چا سره واده وکړي چې هغه کس پخوا 5 بچي لرل، 8 کاله، 9 کاله، 10 کاله به هم د واده تیر سوي وه او یو متوسط ژوند یې درلوده،
یو ابتدایي امکانات یې درلودله او دې خور سره چې کله اړیکه ټینګه سوې وه جوړه سوې وه د هغو لافو باټو او خبرو په اساس چې دې خور ته دوکه ورکړې وه بالاخره په ګڼو جلسو کې چې ورسره ناست و بالاخره دا خبره هم ورته کړې وه چې زه چې کله تا سره واده کوم نو تا هغه کور ته نه بیایم تا ته جدا کور اخلم تا ته جدا اپارتمان اخلم تا ته جدا موټر اخلم تا ته جدا امکانات جوړوم بیا تا سره واده کوم او دا خو ډېره خوشحاله وه راغله ما ته چې والا استاد دغه ده دا وعدې را سره وکړلې او بالاخره ما همدغه غوښتل ما ته چې جدا کور واخلي ما ته جدا امکانات واخلي زه نور له لومړۍ مېرمنې سره څه مشکل لرم دې خورکۍ په ډېرو خوشبینانه فکرونو خوشبینانه انداز دا مسله تر دې حده را رسولې وه خو کله چې دا مسله له ما سره شریکه کړله ما ورته ویل ګوره خورکۍ ته زما یوه پوښتنه ځواب کړه بیا ورځه هر څه چې کوې هغه دا چې دغه کس چې تا ته یې د کور لافې او باټې وهلي دي دغه کس خپلې پخوانۍ مېرمنې ته همدغه امکانات او چمتووالي چې تا ته یې لافې وهلي تیار کړي وای نه همدغه کس چې تا ته دا لافې باټې وهي چې زه به کور درته واخلم موټر به درته واخلم خپلې پخوانۍ مېرمنې ته خپله دی همدا اوس موټر لري وای نه ښه له دې نه به م تېر شو راځه دا راته ووایه چې دا کس څونه معاش لري وایي استاد دا کس 14,000 معاش لري نه پوهېږم چېرته یې کار کوه 14,000 معاش درلوده ویل راځئ چې حساب ورته وکړو چې څو کاله دی کار وکړي چې تا واده کړي څو کاله کار وکړي چې تا ته موټر واخلي څو کاله کار وکړي چې تا ته اپارتمان واخلي یا یې درته کراکړي او څو کاله کار وکړي چې تا ته دغه امکانات چمتو کړي او بیا څو کاله کار وکړي چې بیا دغه ټول قرضونه خلاص کړي دا خور تازه جنو مسایلو ته متوجه سوله چې ها خبرې او عمل فرق کوي بله دوستانو په دغسې مواردو کې تاسو دې ته پام وکړئ او ورته متوجه اوسئ چې خبره څه ده او عمل څه ده ستاسو ستونزه او ربړه په خپله حل کېږي او له منځه ځي او تاسو خپله پرېکړه کوی سئ دریم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه د پخوانۍ اړیکې او رابطې مسله ده آیا پخوانۍ اړیکه هر اړیکه کې چې تاسو ورننوځئ یا په درشل کې تاسو په دې اړه فکر وکړئ چې دغه کس چې زه اړیکه ورسره ساتم یا زه اړیکه ورسره لرم یا یې جوړوم او غواړم واده ورسره وکم کوزده ورسره وکم دغه کس آیا په پخوانۍ کوم اړیکه کې بند نه ده آیا له پخوانۍ اړیکې کوم زخم او درد نه ده لیدلی ډېر ځله داسې پېښه سوې ده دوستانو ځینې خویندې او ورونه راځي ما ته وایي چې والا استاد ډېر دردمند انسان ده ډېر غمجن انسان ده دومره دردونه یې لیدلي دي دومره غمونه یې لیدلي دي لکه د ما او ما چې دا یې ولیده بس فکر مې وکړ چې که دا که نه ده همدغه ده د ارواپوهنې له نظره هغه انسان چې درد یې لیدلی هغه انسان چې غم یې لیدلی هغه انسان چې زخمي سوی ټوک ده هغه باید اول جوړ سي زموږ باور او زموږ نظر دا ده چې موږ هله کوی سو ښه اړیکه او سالم اړیکه جوړ کړو چې خپله ښه روغ او سالم اوس څلورم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه د عاطفي اړیکې خپله د عاطفي اړیکې ګام په ګام توب ده هره عاطفي اړیکه دوستانو هره احساسي اړیکه ګام په ګام مخته ځي یعنی نورې اړیکې زه نه پوهېږم څه ډول دي اما کله چې د عاطفي اړیکو مسله راځي هغه باید ګام په ګام ترسره سي عاطفي اړیکه لکه د یوه نیالګي روزل داسې دي لکه د یوه دیګي یا د یو پخلي پخول داسې دي په یوه وار نیالګی نه وده نه کوي په یوه وار دیګی نه پخیږي ټول امکانات باید موږ په نظر کې وساتو څه وخت مساله ور واچوو دیګ ته څه وخت پیاز ور واچوو څه وخت رومیان ور واچوو څه وخت غوښه ور واچوو څه وخت کچالو یا ګازرې ورسره ګډې کړو شلغم ور واچوو څه وخت یې سر پرې ور پټ کړو او څومره انتظار ورته وباسو چې هغه دیګی بالاخره راوخوټېږي او پوخ سي دم ونیسي
د دم حالت ته موږ باید پرېږدو. ډېر ځله داسې پېښه شوې ده چې زموږ ځینې خویندې ورونه عاطفي اړیکه نه پرېږدي چې ګام په ګام او په تدریجي ډول مخته لاړه شي، زر جنسي سي تېر، زر بل پړاو ترې واخلي. اجازه راکړئ دا ووایم چې عاطفي اړیکه باید خپل پړاوونه ترسره کړي او بیا په یوه مرحله کې چې کله دیګی پوخ سه په اصطلاح په عام اصطلاح بیا جنسي اړیکې ته لاړه سي. په همدې خاطر زه معمولا پیشنهاد کوم چې موږ باید د نامزدۍ دوره 6 میاشتې تر 2 میاشتو پورې وغځوو، نهایت تر 18 میاشتو پورې. بیا واده وکړو که په هغه وخت کې بیا موږ جنسي اړیکې ته ورځو، هغه اړیکه به زموږ ډېره سالمه او روغه وي. خو که موږ زر په یوه هفته کې هم کوزده کوو او واده کوو، پرته له دې چې مقابل وری وګورو، وی پیژنو او فکر په وکړو په خپله اړیکه به ډېره رانه ورانه او وشړېږي. پنځم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د خپلو غوښتنو او د خپلو حدودو او کرښو مسله ده. کله چې تاسو په یوه اړیکه کې ورننوځئ، باید په دې پوه شئ چې تاسو له دغې اړیکې نه څه غواړئ. هغه کرښې چې ستاسو په نظر جدي دي، هغه ارزښتونه چې تاسو غواړئ حفظ یې کوئ، وساتئ، هغه څه دي؟ آیا ستاسو ارزښتونه کېدای شي ستاسو ارزښت کار کېدای شي ستاسو ارزښت زده کړي، کېدای شي ستاسو ارزښت جدا کوري، هر څه چې دي په اول کې باید ورسره فیصله کوي، په اول کې باید ورسره معلومه کوي د پټي په سر، ځکه چې پټی بیا وروسته ډېر سورور ده. وروستی مورد او شپږم مورد چې غواړم اشاره وکړم دوستانو تاسو سره په هغه مورد کې باید احتیاط وکړئ، هغه د خپل روغتیا او د مقابل لوري روغتیا ده. کله چې تاسو د یوې اړیکې په درشل کې یاستئ او غواړئ چې اړیکه مخته بوځئ، په دې فکر وکړئ چې مقابل لوری مو څومره روغ ده، مقابل لوری مو څومره جوړ ده، څومره سالم ده. سلامتي یعنې په نظر کې ونیسئ. په دې پسې مه ګرځئ چې هغه ډېر ټوک ټوک ده، هغه ډېر نارامه او ناراحته ده، یا هغه ډېر مشر ده چې ما به درک کړي، هغه پخوا یې واده کړی ده او کېدای شي ما درک کړي. دا توهمات دي دوستانو. مقابل لوری باید روغي، جوړي او ستاسو په مناسبي همکفي یو شاني لکه دوه وزرونه د یوه الوتونکي. څنګه پوه سو چې اړیکه مو یا ارتباط مو یا اړیکه مو امن دي، سیف دي، مسئول دي؟ کېدای شي ځینو دوستان په اړیکو کې اړیکه ولري اما په دې پوه نه شي چې اړیکه یې امن ده که نه، اړیکه یې سمه ده که نه، اړیکه یې ښه ده که نه. آیا په دغه اړیکه کې چې تاسو یې احساس کوئ چې له لاسه ورنه کوي، یا د له لاسه ورکولو ویره شته تاسو سره، په دې ویره کې چې له لاسه ورنه کوي؟ که احیانا دا پوښتنه مثبت وي چې تاسو ډارېږئ چې له لاسه ورنه کوي، نو دا اړیکه امن نه ده. امن اړیکه کې معمولا د له منځه تللو، شړېدلو او رانېدلو ویره نه وي. هغه اړیکې چې امن وي په هغه کې د له منځه تللو ویره یا ډار نه وي. دویم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم، پاملرنه او مینه، یعنې توجه او مینه. پام او مینه دواړه شته که نه؟ دواړه په یوه اندازه دي که نه؟ دواړه متقابل دي که نه؟ که احیانا پاملرنه او مینه دواړه هماهنګي، همغږي او د دواړو له لوري یو ډول او په یوه شان ای، امن دا اړیکه که نه یي امنتوب ته او امن کېدو ته اړتیا او ضرورت لري. موږ باید لاس په کار سو تر څو دغه ناامني یا دغه خلا یا دغه د کمزورۍ ټکی له منځه ویسو تر څو خپله اړیکه روغه او سمه کړو. دریم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د ګناه او د ملامتۍ احساس او یا یو بل ته په اړیکه کې د ګناه او د ملامتۍ احساس ور ترزیق کول دي. آیا تاسو په دغه اړیکه کې کله چې خبرې کوئ، کله چې ناستې کوئ، د ګناه احساس درته پیدا کیږي؟ کله چې تاسو کور ته ځئ داسې فکر کوئ چې اشتباه کوئ، ګناه کوئ، ملامت ځان احساسوئ؟
ځان بد احساسوي، ځان چټل احساسوي. یو مورد سته چې کیدای شي تاسو ناروغي ولرئ، اضطراب ولرئ، وسواس ولرئ، په یوه ښه اړیکه کې هم ځان ناپاکه، ناچټله او ګناهکار احساس کوئ. هغه بیل داستان ده. اما که تاسو روغ یئ، جوړ یئ او وسواس مو هم، اضطراب مو هم دومره ډیر او جدي نه ده، خو بیا هم د ملامتۍ او د ګناه احساس له ځانه سره په دې اړیکه کې لیږدوئ. په دغسې یو مرحله کې موږ احساس کوو، ارواپوهنه احساس کوي چې دغه اړیکه امن او روغه نه ده. تاسو باید دغه اړیکې په روغېدو او سیف کېدو یا امن کېدو کې بیا ځینې کړنې وکړئ یا بیا فکر او غور وکړئ. څلورم مورد چې غواړم اشاره وکړم دوستانو، هغه د تاسو د ارزښتونو، کرښو او د تاسو د ارزښتونو او ستاسو ارزښتونو ته د درناوي مسله ده. آیا هغه څه چې تاسو ته ارزښت ده، هغه ته مقابل لوری درناوی کوي که نه؟ مثلا اوس به تاسو ته دا خبره روښانه کړم. تاسو پخوا کار کوو، لوست مو کوو، دنده مو درلوده، یا مو جامه، لباس، حجاب دا هغه په یو ډول او په یو شکل و. اوس چې تاسو کوزده کړئ یا په اړیکه کې تاسو ته وایي نور له کوره ونه وځئ، له کاره هم راویستئ، درس هم نه در باندې وایي او په کالیو کې مو هم هره ورځ په لیست لیست لباس، جامه، ټیکري، کمیز، پرتوک خبرې کوي. دا داسې که، هغه داسې که، هغه هغسې که، هغه هغسې که. په دغسې یو مورد کې، په دغسې یو مرحله کې تاسو دا احساسولی شئ چې مقابل لوری ستاسو ارزښتونو ته، ستاسو غوښتنو ته، ستاسو هیلو ته درناوی نه لري. له تانه یوه ټوټه غوښه جوړوي د خپل کباب لپاره، سیخ کې د بندوي، وړي د کبابوي دی او خوري دی. ومن الله توفیق. په دغسې یو مورد کې ته په دې اړه فکر کولی شې چې د مقابل لوري په اړوند بیا او په دومځلي فکر وکړې، ځکه چې ته غوښه، ته مال او ته د چا وسیله نه یې. ته یو انسان یې، ته ارزښت لرې، ته حق لرې، ته هم هیله لرې او ته هم باید په دې نړۍ کې ژوند وکړې، خپلو هیلو ته ورسېږي. او که داسې فکر کوي چې صرف همدغه انسان ده او نور په دنیا کې او په افغانستان کې نارینه نسته، بیا دا ستا ناروغي ده. زه هیله کوم چې ارواپوه ته هر څومره عاجل چې امکان لري مراجعه وکړي. پنځم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د یو بل د ملاتړۍ مسله ده. آیا تاسو په خپله اړیکه کې چې جوړه کړې مو ده، شروع کړې مو ده او مخ ته یې بیایې، د یو بل ملاتړ یې، یو د بل ملاتړی، او که یو بل محدودوي، او که یو بل ملامتوي، او که یو بل ضعیفه کوئ، کمزوري کوئ، رټئ، سپکوئ، څه ډول یې؟ که احیانا د یو بل ملاتړي وئ، نو ستاسو اړیکه امن ده، ستاسو اړیکه جوړه ده. تاسو کولی شئ په ډېرې خوشحالۍ او ارامۍ خپلې اړیکې ته ادامه ورکړئ. وروستی مورد او شپږم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه په یو بل د حساب مسله ده. آیا تاسو په دغه اړیکه کې څه لرئ؟ په مقابل لوري حساب کوئ، تکیه پې کوئ، فکر کوئ چې د ده په شتون کې په دنیا هم نه خبر، فکر کوئ چې د ده په شتون کې له هیڅ څه نه ډارېږئ، فکر کوئ چې د ده په شتون کې او د ده په له څنګه باید له ډېرو غټو غټو ستونزو سره ځان ووهئ او په هر مرحله کې ځان ملاتړی، مقابل لوری د ځان ملاتړی احساسوئ. که دغه حس در سره و نو دا اړیکه امن ده، که نه و در سره دا اړیکه امن نه ده. تاسو کولی شئ په خپله دغه اړیکه بیا ځلي فکر او غور وکړئ. هغه بحثونه چې اړیکې ورانوي کوم دي؟ موږ معمولا کله چې اړیکه جوړو، کله چې اړیکه پیلوو، کله چې اړیکه ساتو، کله چې په یوه اړیکه کې یو، واضح او څرګنده ده چې ګڼ بحثونه او ګڼې خبرې او اترې کوو. یعنې په ګڼو بحثونو کې مخکې کېږو، ګڼ بحثونه هم رانه کېږي، کله ښه کله خراب.
په هر صورت دغه بحثونه او دا چې په دغو بحثونو کې په دغو خبرو کې یا بحثونو کې کومې د اړیکې ورانونکي دي له منځه وړونکي دي او اړیکې ته زیان رسي یا اړیکه تخریبوي هغه بحثونه کوم دي؟ لومړی هغه بحثونه دي چې په هغه کې ملامتول او ثابتول شروع سي یا د ملامتۍ او د ثابتونې هڅې پیل سي. یعنی هغه اړیکه چې تاسو پکې مقابل لوري ستاسو یا تاسو کوشش کوئ چې مقابل لوري ملامت کوي، تاسو کوشش کوئ چې مقابل لوري ته ځان ثابت کوي چې ښه یې، ځان ثابت کوي چې سلامت یې او مقابل لوري ثابت کوي چې ملامت یې او دغه بحثو ته زور ورکوي، دغه بحثونه ډیروي، پراخوي. دغه بحثونه د اړیکو د ورانولو او د اړیکو د تخریب بحثونه دي او ستاسو په اړیکه کې او ستاسو د اړیکې د جوړېدو په برخه کې تاسو سره هیڅ مرسته او کومک نشي کولی. دویم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم د ځان غوښتنې ټاپه وهل دي. آیا په هغه اړیکه چې تاسو یې لرئ مقابل لوري تاسو ته کله دا ویلی دي چې ته مغرور یې، ته ځان خوښ یې، ته ځان غوښتونکی، ته صرف د ځان په اړه فکر کوې، ته خودخواه یې، ته خودغرض یې، خود محور یې، دا خبرې درته کړې؟ که احیانا دا خبره درته سوي نو په دې باندې غوږونه دې خلاص که په دې مورد چې دغه اړیکه او دغه بحث د اړیکې او د اړیکو په ترڅ کې ورانونکی بحث ده، تخریب کوونکی بحث ده. د اړیکې لپاره او د اړیکې د ژغورنې لپاره له تا سره او ستا د اړیکې د ژغورنې په برخه کې له تا سره هیڅ مرسته او کومک نسی کولی، هیڅ کومک او مرسته نسی لرلی. دریم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه ته دې ته هڅول کېږي، ته دې ته مجبوره کېږي چې په بحث کې یا د بحث په ترڅ کې یا له یو بحث نه وروسته دا تصمیم نیسې چې د خپل میل خلاف کار وکړي یا خاموشي اختیار کړي. کله چې ستا په اړیکه کې دغسې بحثونه کېږي چې ته د خپل میل خلاف چاره ترسره کړې یا خاموشه پاتې سې، دغه بحث د اړیکې د ورانۍ بحث ده. دا بحث اړیکه ورانوي. دغه چاره چې د دغه بحث په ترڅ کې رامنځته کېږي ستا د اړیکې د ورانولو، ستا د اړیکې د شړولو، د له منځه وړلو او تخریب بحث او خبرې دي. څلورم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو او له تاسو سره شریک کړم هغه د ستونزې حل ده. یعنی ته په بحث کې ستونزه حلې نه، له منځه وړې نه، خلکو ته یې وایه. کله چې یو بحث رامنځته کېږي چې په هغه کې او د هغه بحث په ترڅ کې ستونزه نه حل کېږي، ستونزه له منځه نه ځي، بلکې ستونزه صرف یو چا ته ویل کېږي، ستونزه صرف په یو چا وراچول کېږي، په بحث کې صرف یو څوک ملامت کېږي، یو څوک رټل کېږي، یو چا ته صرف جزا ورکول کېږي یا جزا ورته اورول کېږي. دغه بحثونه معمولا اړیکه ورانوي. دغه بحثونه معمولا د اړیکې په رغولو کې، په جوړولو کې او په ښه کولو کې هیڅ ګټه او هیڅ مرسته نسی کولی او هیڅ ګټه او مرسته هم نسی لرلی او نسی هم لرلی. پنځم مورد چې غواړم دوستانو اشاره وکړم ورته هغه د زور زیاتي مسله ده، هغه د تاوتریخوالي مسله ده، هغه د استبداد مسله ده. که احیانا په یوه اړیکه کې د زور خبره کېده، په یوه اړیکه کې اړیکه نوره زیاتي له بحث نه لاړه زور زیاتي ته، له بحث نه لاړه زیاتي حملې او تبرې ته، له بحث نه لاړه زیاتي تاوتریخوالي ته، وهلو او ټکولو ته، له بحث نه لاړه نور زیاتي حملې او دفاع ته. دغه بحث او دغه چاره نور زیاتي د اړیکې په رغاوي کې، د اړیکې په غوړولو کې، جوړولو کې هیڅ مرسته او هیڅ کومک تا سره نشي کولی. زیان لري،
تاوان لري او ډیر زر به له منځه ویسي او محو به کی. شپږم مورد او وروستی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه د غوږ نیول دي. هغه بحثونه چې په هغه کې غوږ نه نیول کیږي، هغه بحثونه چې په هغه کې درناوی نه کیږي، هغه بحثونه چې په هغه کې آی کانټاکټ یا د سترګو لید نه وي او ته خبرې کوي دی په خپل ټلیفون کې کار کوي او یا ته خبرې کوي دی په بله مسله مصروف یا بوختي، دا بحثونه معمولا د اړیکو د رغونې د اړیکو د جوړونې بحثونه نه دي. که احیانا تاسو په خپل اړیکه کې دغه بحثونه او دغه نښې نښانې او دغه بیلګې چې ما تاسو سره شریک کړې تاسو په خپل اړیکه کې وینئ، دا بحثونه ودروئ، دا بحثونه متوقفه کوي، دا بحثونه نور زیاتې مه کوئ، ځکه چې دغه بحثونه یوه ذره هم ستاسو د اړیکې په ښه والي کې، ستاسو د اړیکې په جوړوالي کې، ستاسو د اړیکې په خوږوالي او صمیمیوالي کې هیڅ مرسته او ګټه تاسو سره نشي کولی. هغه زهرجنې کړنې یا هغه زهرجنې ویناوې، هغه زهرجن حرکات چې اړیکه ورانوي کوم دي؟ کیدای سي زموږ په اړیکو کې دغه ډول دغه شکل زهرجنې کړنې وي چې نن یې ځینې بیلګې تاسو سره شریکومه. زه هیله کوم چې دا موږ وپېژنو او که احیانا دغه چارې دغه کړنې موږ په خپله اړیکه کې درلودې، زه هیله کوم چې موږ یې له منځه یوسو او نور یې ترسره نه کړو، ځکه چې دغه کړنې او دغه چارې زموږ اړیکې زهرجنې کوي. لومړی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه د له حده ډېر حساسیتونه دي. له حده ډېر حساسیت په یوه اړیکه کې د زهرو معنا ورکوي. تاسو په یوه مورد، په یوه څه، په یوه چاره، په یوه کړنه له حده ډېر حساسیت ښیي. مثلا تاسو مقابل لوري ته زنګ وهئ او مقابل لوري خپل ټلیفون په لړزه کې اچولی او دا ډېر ښه کار هم ده چې موږ خپل ټلیفونونه په لړزه کې واچوو، نه دا چې په هر میدان کې، هره غونډه کې، هره جلسه کې ټینګه ډیګه دا موارد د ټولنیزو اخلاقو خلاف کارونه دي چې تاسو خپلو زنګونو کې دا هغه اچولي زنګونه. ډېر ځله په جماعت کې ما لیدلي د دوستانو چې په جماعت ولاړي، فایلونه صفونه ولاړي، جماعتي جمع ولاړي او یو زیاتي په دویم فایل کې، په دریم فایل کې زیاتي د ځینو جنابانو ټلیفونونه شروع سي زیاتي، هله او هله او هله لمونځ پاتې سي، عبادت پاتې سي، موږ په موسیقۍ کې یا په زنګونو کې ډوب سو. دا یوه بده ټولنیزه چاره ده. که احیانا غواړئ چې اړیکه مو له زهرو ډکه نه سي، په هره چاره کې، په هر مورد کې، په هر کار کې ډېر حساسیت مه ښیئ. اوس که یو څوک خپل نامزد ته یا خپل میرمنې ته زنګ وهي او د هغې ټلیفون خاموش شي او دا جواب نسي کړی او پس ته بیا دی په دغه مورد له حد ډېر حساسیت وښیي، دغه حساسیت ته موږ زهرجنه کړنه وایو. یا اوس دا خو د نارینه زهرجنه کړنه وه. که یو نارینه ډېر ابتدایي ژوند لري، ډېر متوسط ژوند لري او میرمنې له ده ډېره توقع کوي او یو څه نارینه ورته راوړي، یو شی، یو څه اخلي ورته، یو لباس، یوه جامه او یو څه خواړه، او دا د هغه لباس په لمنه یا په غاړه یا په نستوني یا په چرمه یا په پاولي ډېر حساسیت ښیي، دې ته موږ وایو زهرجنه کړنه او زهرجنه چاره. دغه زهرجنې کړنې او چارې زموږ اړیکې ورانوي. لومړی مورد چې غواړم یادونه ورته وکړم حساسیتونه دي. دویم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه زر ځورېدل او خفه کېدل دي یا اندکرنجي ده. کیدای سي په ځینو مواردو کې ځینې دوستان په دې باوري چې که زه ناز ونه کم، که زه زر ونه ځورېږم، که زه زر خفه نسم، ما ته توجه او پام نه کوي. دغه کس چې په دغه فکر ده چې زه باید وځورېږم، زه باید ناز وکم، زه باید خفه سم چې مقابل والی ما ته توجه وکړي، دغه کس له اروايي اړخه ستونزه لري او دی ډېر په ماشومتوب کې پاتې ده. دغه کس ډېر بالغ
میچور او ډیر پوخ نه ده او دای کولی سي د خپل پوخوالي میچورتوب او پخېدو او وده او تکامل او کمال ته رسېدو په برخه کې په ځان کار وکړي. یعنی زر زر ځورېدل، زر زر خفه کېدل په ځانګړي ډول که هغه مقابل لوری ښځه یا جلۍ او نارینه له نارینه نه زر زر خفه سي، زر زر وځورېږي، دغه چاره نارینه ته ډېر بد حس ورکوي. دغه کړنې او دغه چارې نارینه د نارینه نه خوښېږي، نارینه دغه مسایل نه خوښوي. د نارینه و ذات او د نارینه و د ذهن جوړښت په دغسې یو شکل ده چې دغسې چارې ښې نه پې لګېږي، بدې پې لګېږي او دغه چارې ستاسو په اړیکه کې د زهرو خاصیت لوبوي او ستاسو اړیکه هم زهرجنه کوي، ککړوي او چټلوي. دریم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه پر نفس اعتماد نه لرل دي. دا په یاد ولرئ دوستانو چې هر څومره خوار سئ، هر څومره ذلیل سئ، هر څومره کمزوري سئ، هر څومره ځان عاجز او مظلومه وښیئ، په همغه اندازه مو خلک له پښو لاندې کوي. دا په یاد ولرئ که تاسو په اړیکه کې که نه یې. دا په یاد ولرئ دوستانو چې نارینه او ښځینه هغه نارینه او ښځینه خوښوي چې په ځان مسلط دي، پر ځان اعتماد ولري. په همدغه خاطر هم مقابل لوری ستا اړیکې ته زړه ښه کړی، ته یې ولیدلې، ستا شان، ستا کاریزما، ستا ځواکمنتیا یې ولیدله چې راغی او تا ته غېږ درکړله. اوس چې په دغه نیت راغلی ده او ته دلته عاجزي کوې، خواري کوې او پستي کوې او حقارت کوې، دا مقابل لوری تا خوسې کوي. نو که غواړئ چې برلاسي او مسلط واوسئ، پر نفس اعتماد مو ولرئ. که مو احیانا پر نفس اعتماد لاسه ورکوي، دا په یوه اړیکه کې د زهرجن حالت او وضعیت اختیار خپلوي. یعنی اعتماد نه لرل او پر خپل نفس باور نه لرل یوه اړیکه زهرجنه کوي. او په څنګ کې دا خو د موږ په خپل ځان اعتماد سه. که په څنګ کې تاسو وکولی سئ چې خپلو وړتیاوو ته کار وکوئ، په خپل ځان باور نورم ډیر کوي، دا ستاسو د اړیکې او د اړیکو په غوړولو کې، په ښکلولو کې، په نورم شان او شوکت ورکولو کې تاسو سره مرسته کوي. یعنی کوشش وکړئ چې پر نفس اعتماد ولرئ. پنځلرم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د مظلومانه کړنو او چارو مظلوم ده مورد ده، مسله ده. کوشش وکړئ چې په اړیکه کې مو مظلومانه چلند مه کوئ، ځکه چې دا واضح ده کله چې تاسو مظلومانه چلند غوره کوئ، کله چې تاسو مظلومانه برخورد کوئ، مقابل لوری حاکمانه برخورد ته هڅوئ. مقابل لوري ته دا ورکوئ، دا اختیار چې ته حاکم یې، زه محکوم. اوس نو زیاتي ته پوهېږي چې بله دې محکوم او دې مظلوم او بیچاره سره څه کوئ. دا په یاد ولرئ، هر څومره چې تاسو مظلومانه چلند وکئ، مقابل لوري ته دې شکنجې حس ورکوئ چې مقابل لوری هم نورم شکنجه کړي. ځکه چې دغه حالت او شکل چې تاسو اړیکې ته ورکړی، دغه شکل او حالت دی شکنجې ته اړ باسي. نو هیله کوم چې دغه زهرجن کار او دغه زهرجنه چاره هم ترسره نه کوي. له بده مرغه ووایم په افغانستان کې زموږ ډیری خویندې، زموږ ډیری پښتنې خویندې او میرمنې، اکثریت یې د نورو قومونو او نورو ورونو قومونو او نورو ژبو ښځې هم همدغسې دي، خو پښتنې ډېرې په دغه برخه کې ډېر زیات مظلومانه چلند کوي. او دغه مظلومانه چلند یې دې ته دوی اړویستلي دي چې تل یې په سرنوشت لوبې وسي، تل له پښو لاندې سي، تل په سر وول سي او همیش ورته عاجزې، سیاسرې، فلانې، ډینګې، بسمدانې دا خبرې ورته یادې سي او ورځ تر ورځې له صحنې لرې سي، حاشیې ته سي او د یو انسان په حیث د یوه څاروي برخورد او چلند ورسره وسي. لطفا دا زهرجنه چاره مه ترسره کوئ. پنځم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه هر څه ځان ته کشول دي. خاوند مو خفه ده، خاوند مو نارامه ده، میرمن مو ډېرې خبرې کوي،
تاسو فکر کوئ دا ما پورې اړه لري دا ډېرې خبرې چې کوي دا زه ملامت یم دا چې دی خاموشه ده دا په ما اعتبار نه لري استاده که په ما اعتبار درلودی خو راغلی به و ما ته به یې ویلي و چې دغه مسله لري دغه ستونزه لري دا مشکل لري دا په ما اعتماد نه کوي استاد دغه چاره زهرجنه چاره ده وروستی مورد او شپږم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه د شک او بدګمانۍ مسله ده شک هر اړیکه له بیخه له منځه وړي که تاسو غواړئ چې اړیکه زر له منځه یوسئ زر یې ختمه کوئ زر یې ګډه وډه کوئ او زر یې فاتحه واخلئ صرف شک وکئ صرف بدګماني وکئ اړیکه پخپله له منځه ځي هغه کومې کړنې دي چې یوه اړیکه دوامداره کوي یا یوې اړیکې ته ډېر وخت ورکوي یا یوه اړیکه د اوږد مهال لپاره ساتي لومړی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه ستایل او نازول دي ستایل نازول نوازش مینه لاسنیوی په سر لاس کشونه د یو چا لاسنیوی دا ټول هغه موارد دي دوستانو چې یوه اړیکه کانکریټي کوي یوه اړیکه پخوي یوه اړیکه جوړوي دوامداروي بیمه کوي تضمین کوي که تاسو غواړئ چې خپل اړیکه دوامداره کوي خپل اړیکه خوږه کوي خپل اړیکه پخه کوي نازول او هڅول مو یې نسی دویم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه فزیکي مینه ده فزیکي مینه یا فزیکي اړیکه یا فزیکي تماس هر څومره چې په یوه اړیکه کې که هغه د نامزدۍ اړیکه وي که هغه د خاوند او د مېرمنې ترمنځ اړیکه وي که هغه د بچي او مور ترمنځ اړیکه وي که هغه د زوی او د خور او ورور ترمنځ اړیکه وي که هغه د دوه ورونو ترمنځ اړیکه وي که هغه د ملګرو ترمنځ اړیکه وي په دغه اړیکه کې چې هر څومره فزیکي تعاملات یعنی لاس ورکولي غېږ ورکولي دا کومک کوي موږ معمولا خپل صمیمي ملګري صمیمي انډیوالان ډېر هغه په اخلاص په غېږ کې نیسو او دغه اړیکه که بیا د نارینه او ښځینه ترمنځ یعنی د خاوند او د مېرمنې ترمنځ دا فزیکي دا خورا ډیره ګټه کوي او دا د یوې اړیکې د دوام لامل ګرځي په دې فزیکي اړیکه کې ښکلول راځي په دې فزیکي اړیکه کې مساج راځي په دې فزیکي اړیکه کې په غېږ کې نیول راځي په دې فزیکي مینه یا اړیکه کې لمس کول راځي او که احیانا فزیکي اړیکه هم له جنسي اړیکې سره ګډه کړو نو بیا ویلی سم چې فزیکي او جنسي اړیکه سره ګډه سي دا د یوې اړیکې د دوام او بقا راز رکن او بنسټ دریم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه یو له بله هڅول دي یعنی کله چې خاوند راځي مېرمن هڅوي مېرمن راځي خاوند هڅوي دغه متقابله هڅول ستایل تشویق کول د دې لامل ګرځي چې اړیکه خوږه سي اړیکه ښه سي اړیکه سمه سي اړیکه روغه سي اړیکه جوړه سي او اړیکه دوامداره سي او ډیره زیاته بقا وکړي وخت ډیر ورکړي دغې اړیکې ته او د دغې اړیکې خوږوالي صمیمیوالي او شیرینوالي ته څلورم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه ما په پخوانیو خپرونو کې هم دې مسلې ته اشاره کړې وه هغه د سپیس یا فضا مسله ده موږ سره له دې چې د یو چا خاوند یو یو څوک زموږ مېرمن ده یو څوک د مېرمنې خاوند ده یو څوک د یو چا زوی ده یو څوک د یو چا ورور ده یو څوک په یو چا مین ده دا صحیح ده چې موږ اړیکه سره لرو خاوند و مېرمن یو او دا اړیکې سره لرو اما کله موږ په همدغو اړیکو کې هم یوازیتوب ته سکوت ته تنهایی ته سپیس ته فضا ته یوازیتوب ته ضرورت لرو دغه فضا دغه یوازیتوب دغه سکوت نارینه ډیر غواړي نارینه په دغه سکوت او په دغه فضا کې او له دغه فضا نه ډیره استفاده کوي ډیره ګټه ترې اخلي تاسو هم کوشش وکړئ چې دغه فضا ورانه نه کوي دغه فضا ګډه نه کوي کوشش وکړئ هڅه وکړئ تلاش وکړئ چې د دغه فضا په ساتون او په ژغورنه کې
په خپل اړیکه کې هڅه او تلاش وکړي. پنځم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه روغې خبرې دي، سالم بحثونه دي. زه نه وایم چې په ګډ ژوند کې او په اړیکه کې د بحثونه ونیسي، خبرې دې ونیسي، جنجالونه دې رانیسي، را دې سي، بحث به هم پکې، مخالفت به هم پکې، هره مسله به پکې. اما هغه څه چې ډېر مهم دي دوستانو، ډېر اړین دي، ډېر ارزښتمن دي، هغه دا دي چې موږ بحث کوو، سالم بحث باید وکړو. موږ چې بحث کوو باید نتیجه واخلو. موږ چې بحث کوو باید پایلې ته ورسیږو. موږ چې بحث کوو باید یو څه، موږ چې بحث کوو باید اړیکه خراب نه کړو. موږ چې بحث کوو باید نور هم خرابي او ورانۍ رامنځته نشي. شپږم مورد او وروستی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د منفي خبرو او انتقادونو مسله ده. یعنې که تاسو غواړئ چې اړیکه مو پخه او دوامداره کړئ، کوشش وکړئ منفي خبرې، منفي بحثونه او منفي سوژې له کورنۍ نه، له اړیکې نه لرې کړئ. کوشش وکړئ چې له انتقاد نه ډېر سکوت وکړئ، له انتقاد نه ډېر حوصله وکړئ، له انتقاد نه ډېر، له نیوکو نه ډېر، له ګوت نیونې او ګوت څنډنې او ګوت کولې، ګوت په اصطلاح ماشه کولې نه ډېر زیات کوشش وکړئ، هڅه وکړئ چې د رغونې، د جوړېدنې، د سمون تلاش وکړئ. په دغو اړیکو کې او په دغو چارو موږ کولی سو خپل اړیکه دوامداره، پراخه، خوږه، صمیمي او دایمي کړو. په عاطفي اړیکه کې ناسمې خبرې کومې دي؟ کله چې تاسو یوه اړیکه لرئ، یوه رابطه لرئ، هغه څه چې ناسم دي په هغه اړیکه کې، هغه څه چې وران دي، هغه څه چې ورانوونکي دي، هغه څه چې ګډوونکي دي، له منځه وړونکي دي او ستاسو اړیکه ورانوي یا ناسمې خبرې دي، سمې نه دي، روغې نه دي، جوړې نه دي او ګټورې نه دي، هغه کومې دي؟ لومړی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه دا ده چې تاسو به کله لیدلي کله چې په یوه اړیکه کې بحث راځي، خبرې راځي، جنجال راځي او ځینې تا ویلې ما ویلې راځي، نو بیا مقابل وری ورته وایي چې سمه ده سمه ده، ته صحیح وایه، بس صحیح ده، ته سمه وایه. په داسې یو مورد کې، په دغسې یو موقعیت کې دغه ډول خبره یا دغه ډول برخورد سم برخورد نه ده. دا د حل لاره نه ده، دا مرسته نسی کولی، دا کمک نسی کولی له موږ سره، دا په درد نه خوري. یعنی دا خبره بده خبره ده په یوه اړیکه کې چې سمه ده سمه ده، ته سم وایې. دا یو مورد. دویم، بیا به خبرې کوو، ښه یو بحث راغلی ده، یو مسله راغلی ده، یو مشکل راغلی ده، یوه جوړه روغه راغلی ده، یوه ناسته راغلی ده او دواړه لوري منتظر دي چې یو حل ته سره وځي او مقابل لوري ورته وایي چې بیا به خبرې وکړو. یعنی یو ډول له خبرو نه تېښته او له بحث نه تېښته، دا په یوه عاطفي اړیکه کې ښه خبره نه ده دوستانو. کیدای سي تاسو ته دا مسله در په یاد کړي چې استاد تاسو معمولا، تاسو اروپایان دا خبره معمولا کوئ، کله چې یو بحث راځي، یو مسله راځي، تاسو له مقابل ور نه هیله وکړئ چې اجازه راکړئ چې په دې اړه 2 ساعته وروسته خبرې وکړو، په دغه مسله به بیا وروسته خبرې وکړو. دا په هغه وخت کې صحیح ده دوستانو چې تاسو په یوه مشاجره کې، په یوه شخړه کې، لفظي شخړه کې یوې مرحلې ته رسېږئ، مقابل لوري ته وایي چې سمه ده، اوس ما ورته عصباني یو، خپه یو، په قار یو، دا خبره بیا بل وخت سره سپینه کړو. دا په دغه مرحله کې صحیح ده، دا کار وکړئ. اما کله چې مقابل لوري راغلی ده، تاسو هم راغلي یې، بیخي جوړ روغ یې، ارام یې، غواړئ بحث وکړئ، او دلته تاسو راځئ او مقابل ورته وایئ چې ښه بس بیا به بل وخت خبرې کوو، بیا به بل وخت خبرې وکړو. دا ښه خبره نه ده دوستانو، دا کار مه کوئ. کوشش وکړئ چې حوصله وکړئ، غوږ ونیسئ، د مقابل لوري احساسات درک کړئ، بیا له مقابل لوري نه وخت وغواړئ او خپل احساسات هم ورته ووایه. بیا په آخر کې ووایئ چې ښه دغه ځای کې چې تا وویلې ګوره رښتیا هم زه ملامت یم، په دغه ځای کې چې تا وویلې ګوره ته ملامت یې. اوس به مهرباني وکړې، ته به خپل عیب ومنې، زه به خپل عیب، زه به خپله بښنه وغواړم، ته به خپله بښنه، او را روان ژوند او را روانه اړیکه به دغه چاره له موږ نه تکرارېږي. صحیح ده، وعده ده، بس په همدې به یې فیصله کړو.
دریم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، تا دا کار وکړه ما هم دا وکړ. تا ما ته سم چای نه راکاوه، تا زما کالي سم نه وتو کول، نو ما هم بله ښځه وکړه. دا سمه خبر نه ده. ته ما ته اهمیت نه راکوې، ته زما اړیکو ته پام نه کوې، ما هم تا سره خیانت وکړه. ته ما ته ارزښت نه راکوې، ته ما ته اهمیت نه راکوې، ته د ما په خبر نه یې، زه هم غواړم چې بل واده وکړم. تا دا کار وکړې، ناوخته راغلی، ما هم تا ته ډوډۍ پخه نه کړه. دا موارد معمولا یو بل په ضد کې کوي دوستانو. ما ډېر داسې مراجعین لیدلي دي، ډېر داسې جوړې لیدلي دي، ډېر داسې اړیکې لیدلي دي چې یو له بله ضد سره کوي. ما دا کار وکړه، تا دا کار وکړه، تا چې دا کار وکړم یا به دا کار وکړم. او دا کار او دا چاره د دوی اړیکه ورځ تر ورځې، ورځ تر بلې ورانوي، ورځ تر بلې دوی دا ورانوي سره. او دغه چاره چې تاسو یې ترسره کوئ دوستانو، دا له موږ سره مرسته کوي چې په مقابل لوري کې موږ نور هم مقاومت او استقامت را پیدا کړو. یعنی مقابل لوري نور هم د خپل ځان په وړاندې قوي کړو. څلورم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو دا ده چې زه بخښنه غواړم دا غچ نه و. یعنی دا ناسمه خبره ده. یعنی ته زه بخښنه غواړم دا غچ نه و. یعنی تا یو چاره ترسره کړې ده چې مقابل لوري دا احساس وکړي چې تا انتقام اخیستی، تا غچ اخیستی. اوس ته مقابل لوري ته وایي چې زه بخښنه غواړم دا غچ نه و. یعنی دا سمه ده چې تا به غچ نه یې اخیستی، خو په دغه رقم چې ته دا خبره ورته کوې زه بخښنه غواړم دا غچ نه و، یعنی ته مقابل لوري ته دا ورپیادې چې دا کار چې ما کړی و یا دا تېروتنه چې له ما نه سوې ده د دې قصد او د دې تر شا د غچ فکر و، د غچ احساس و. او مقابل لوري بیا پیادې چې آها ښه دا کار تا په دې خاطر کړی و، زما خو ورته پام نه و، زه خو اوس پوه شوم چې ته په کوم فکر او په کوم چرت کې. ته کولی شې ووایې چې زه بخښنه غواړم په دې کار، دا چې دا غچ و، دا ما وار واخیسته، دا ما د پلار وار واخیسته، دا ما د ورور وار واخیسته، دا د ما د مور احترام نه کوه، دا و هغه و. ډېر ځله داسې پېښه شوې ده چې ځینې نارینه خپلو ښځو ته وایي دا چې تا د ما د مور احترام نه کوه، نو ما هم بله ښځه در باندې وکړله. تا د ما د مور احترام نه کوه، بس زه هم تا ته خو هغه نه راوړم، مصارف نه راوړم، نفقه نه درته برابروم. دغه موارد د غچ مسایل دي. او کله چې تاسو بیا په آینده کې داسې یوه خبره کوئ، مقابل لوري داسې احساس کوي چې ښه دا نو ستا هغه غچ و چې تا پخوا ما ته په دې اړه خبرې او تا ما سره په دې اړه پخوا بحث کړی و. پنځم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هر څه فکر چې کوې کوئ. دا یو بله جمله ده، یو بل لفظ ده، یو بل ډیالوګ ده چې معمولا موږ په خپلو اړیکو کې کوو. یو کار کوو بیا مقابل لوري ته وایي ځه چې هر څه کوې کوه. دا ښه خبر نه ده دوستانو. ښه خبر دا ده چې موږ خپله تېروتنه ومنو او مقابل لوری په اصطلاح د پاڼ او پړانګ په منځ کې ونه دروو. ځکه چې که د پړانګ مخې ته ورسي خو خوري او که په پاڼ ورسي خو پاڼ پرې راولویږي. په دغسې یو مورد کې ښه خبر دا ده چې موږ ورته ووایو چې ما دغه کار کړی، اوس رانه سوی، څه کول پکار دي، څه وکم، څنګه یې جبران کم، ستا په نظر ښه بخښنه کومه ده، زه د دغه کار یا د دغه برخورد یا چارې په برخه کې ما ترسره کړي څه کوی سم، ته ما سره څه کومه کوی سم، په دې برخه کې څه ما ته څه پکار دي. وروستی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه دا ده چې ډېر ځله ځینې راځي یو کار کوي بیا مقابل لوري ته وایي په عاطفي اړیکه کې ما تېروتنه وکړه جبرانوم یې. دا په عاطفي اړیکو کې ناسمې خبرې دي دوستانو. دا په عاطفي اړیکو کې روغ روابط او روغې چارې نه دي. په ځانګړي ډول کې تکرار سي. ښه خبر دا ده چې تاسو په تېروتنه له مقابل لوري نه نظر وغواړئ او یا په ټوله کې هغه لحن تاسو وکاروئ، همدغه کلمه وکاروئ، هېڅ ستونزه نه لري. ما تېروتنه وکړه جبرانوم یې، هېڅ مشکل نشته. هر څه چې ته کوې ویې که،
زه ما اشتباه کړی هر څه ته کوي وکړه خو دا خبره که ته کوې په کوم لهنې کوې په کومو ادبیاتو کوې په کومو ادبیاتو کوې که په دغه رقم مخته لاړ شي تاسو سره مرسته کوي زه فکر کوم چې دا وروستۍ جمله ما تېروتنه وکړه جبرانوم یې په دغه برخه کې که تاسو خپل لحن ته متوجه اوسئ کیدای شي دا جمله بده نه وي منتها که تاسو مقابل ورته دا وایئ چې ما تېروتنه وکړه جبرانوم یې یعنی بس تېروتنه کومه جبرانوم یې تېروتنه کومه جبرانوم یې یعنی زه یو توبرډر انسان یم بس همدا کارونه او دا چارې ترسره کوم او بالاخره ته حوصله کوه او بالاخره یو سردرګمه او په یوه درماندګۍ او بېوسۍ کې پاتې سه او همداسې ما سره ژوند ته ادامه ورکړه هغه انسانان چې په اړیکو کې زر وابسته کېږي علت څه ده ولې زر وابسته کېږي څنګه کولی سي خپله دغه ربړه خپله دغه ستونزه حل کړي او له منځه یوسي په دغسې یو چاره او یو مورد کې موږ څه کولی سو او موږ ته څه پکار دي لومړی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه دا ده چې دوستانو روغ انسانان روغې اړیکې جوړوي سالم انسانان سالمې اړیکې جوړوي ښه انسانان ښه اړیکې جوړوي ناروغ انسانان به اړیکې به هم ناروغه وي ناجوړ انسانان به اړیکې هم ناجوړه وي او بد انسانان به اړیکې به هم بدي نو که غواړئ چې یوې اړیکې ته ورسئ په یوه اړیکه ورننوځئ په یوه اړیکه کې پاتې سئ په یوه اړیکه کې موفق او بریالي مخته لاړ سئ یوه ښه اړیکه جوړه کړئ لومړی ځان جوړ کړئ لومړی ځان روغ کړئ لومړی ځان ښه کړئ بیا لاړ سئ په یوه اړیکه کې ورننوځئ او یوه اړیکه شروع او پیل کړئ که احیانا تاسو جوړ نه یې تاسو به په ژوند کې هم په اړیکه کې جوړ نه سئ ځینې داسې فکر کوي چې راځه دې اړیکې ته ورننوځه جوړ بسم راځه دې اړیکې ته ورننوځه ښه بسم دا غلط مورد ده دا غلطه چاره ده موږ باید وړاندې له اړیکې ځان جوړ کړو بیا اړیکې ته ودانګو یو مورد دویم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه احساسات دي او د احساساتو نه پیژندګلوي ده هغه انسانان چې په اړیکو کې زر وابسته کېږي یا زر په یو چا ورچسپېږي هغه له خپلو احساساتو سره اشنا نه دي هغه د خپلو احساساتو په مدیریت د خپلو احساساتو په کنټرول د خپلو احساساتو په سمون او د خپلو احساساتو په مدیریت نه پوهېږي که موږ وکولی سو چې دغه روحیه په ځان کې پیاوړې کړو دغه مهارت پیدا کړو چې خپل احساسات او عواطف مدیریت کړو بیا موږ په خپل اړیکو کې زر او ډیر نه وابسته کېږو دریم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه زر غټ او ستر کول دي کله چې په یوه اړیکه کې ورننوځئ کله چې یوه اړیکه پیلوئ زر یو څه او یو اړیکه ډیره مه خوږوئ زر یو څه ډیر مه غټوئ زر یو څه ډیر مه لویوئ او له یو څه نه ډیر بت مه جوړوئ او چې سترګو د جانان کې زما ښکلي جانونه دي دا دي هغه دي دا کارونه مه کوئ آرام او ګام په ګام په یوه اړیکه کې مخته لاړ سئ او بیا بالاخره دې نتیجې ته ورسېږئ دې پایلې ته ورسېږئ چې تاسو اوس د دغې اړیکې لپاره د دغې ستونزې لپاره څه کوی سئ تاسو ته اوس په دغه اړیکه او د دغې ستونزې په مدیریت کې څه پکار دي څه اصلا کولی سئ بیا مخته لاړ سئ څلورم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه د قربانیتوب شخصیت ده ډېر داسې انسانان وینم دوستانو سته ډېر داسې خویندې او ورونه وینم کله چې په یوه اړیکه کې ورننوځي کله چې یوې اړیکې ته ورځي ډېر کوشش کوي ډېره هڅه کوي چې ډېره فداکاري وکړي ډېر ایثار وکړي ډېره قرباني وکړي ډېر زیات ځان اوبه کړي مقابل وري ته کله چې تاسې قرباني ورکوئ ډېر زیات کوشش کوئ چې احساساتي برخورد وکړئ ډېر زیات کوشش کوئ چې فداکارانه برخورد وکړئ ډېر زیات ایثار وکړئ ډېر له ځانه تیر سئ ډېر البته په دغسې یو مورد کې تاسو وابسته کېږئ فداکاري قرباني او ایثار انسان وابسته کوي دغه شخصیت چې هر څوک لري یو اختلال ده او دا مشکل باید حل کړي او له منځه یوسي پنځم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه د وابسته شخصیت مسله ده یعنی که تاسو وابسته شخصیت لرئ که تاسو داسې یو شخصیت لرئ چې زر خپله دا شخصیت هم همداسې ده چې زر وابسته کېږئ نو بیا مخکې له دې چې په یوه اړیکه اقدام وکړئ په یوه اړیکه ورننوځئ
کوشش وکړئ، هڅه وکړئ خپل حالت خپل وضعیت یو له ارواپو سره شریک کړئ. کیدای شي ستاسو وضعیت سم او روغ او جوړ نه وي. کله چې ارواپو تاسو سره کومک وکړه، مرسته یې وکړله او تاسو یې جوړ کړئ، روغ یې کړئ، بیا تاسو کولی شئ چې په یوه اړیکه اقدام وکړئ، یوه اړیکه پیل کړئ، یوه اړیکه مخته بوځئ. شپږم مورد او وروستی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه د محرومیتونو مسله ده. هغه عزیزان، هغه دوستان، هغه خویندې او ورونه چې ډیر محرومیت لري، ډیر کمبود لري، ډیر خلا لري، بد ماشومتوب یې تیر کړی، بد ځواني یې تیر کړې، بد ژوند یې تیر کړی ده، هغوی معمولا په یوه اړیکه کې زر وابسته کیږي. د دغو انسانانو لپاره او د دغو خویندو ورونو لپاره د سمون لپاره، د جوړښت لپاره، له دوی سره د مرستې په بریدې زما وړاندیز دا ده چې دوی باید له ارواپو سره جلسات واخلي تر څو دغه خپل محرومیتونه له منځه یوسي، دا خپل محرومیتونه حل کړي، بیا د خپلو محرومیتونو له حل وروسته په سالم ډول، په ښه ډول، په روغ ډول یوې اړیکې ته ورننوځي او په یوه اړیکه اقدام وکړي. زما پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې او زه فکر کوم چې محرومیتونه هغه کېږي، اشباع کېږي، محرومیتونه ارضا کېږي، محرومیتونه حل کېږي او دا ټول هغه څه دي چې موږ یې کولی شو په وخت سره، په خپل وخت سره حل کو، فصل کو او له منځه یوسو. نو بنان که احیانا تاسو همدقسې یو شخص یئ چې زر په یوه اړیکه کې وابسته کېږئ، دغه موارد چې ما نن اشاره ورته وکړله ضرور په پام کې ونیسئ، فکر ورته وکئ، حل یې کئ، له منځه یوسئ او بیا یوې اړیکې ته ورودانګئ. هغه څه چې زموږ اړیکې ښه کوي څه دي؟ هغه څه چې زموږ اړیکې جوړوي څه دي؟ هغه څه چې زموږ اړیکې غوړوي څه دي؟ هغه څه چې زموږ اړیکې سمون ته بیایي څه دي؟ هغه کومې چارې او کومې کړنې دي چې زموږ د اړیکو په سمون او جوړولو کې، رغولو کې، ښه کولو کې له موږ سره کومک او مرسته کوي؟ هغه کومې اړیکې او کوم روابط دي؟ او هغه موارد او هغه چارې تاسو سره شریکوو کوم چې له موږ سره زموږ د اړیکو په ښه کولو کې کومک کوي. دا اړیکې کیدای شي په هره مرحله کې، په هر ډول، په هر شکل او په هر رقم او وضعیت کې. که موږ دغه چارې چې اوس تاسو سره شریکومه په نظر کې وساتو، زموږ اړیکې جوړوي، رغوي او ښې کوي. لومړی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، د مینې قدر او یادونه ده. که یو څوک غواړي چې یوه ښه، خوږه او شیرینه، عاطفي او مینهناکه اړیکه ولري، یو ښه ګډ ژوند او یو ښه خوږ ژوند ولري، دا باید په یاد ولري چې د مینې قدر او یادونه وکړي. کیدای شي اوس یو څوک وایي چې استاد دا هر څه چې ته وایې دا زما په زړه کې دي، دا زما په زړه کې له پخوا وه. زه غواړم دا مسله تاسو سره شریکه کړم دوستانو چې ستاسو زړه له موږ سره کومک نشي کولی. موږ باید یو څه ووینو، موږ باید یو څه واورو، موږ باید یو څه احساس کو، بیا یې د زړه تل ته ولیږو. که زه په دې پوه شم چې ته مینه را سره لرې، زه آرامش او سکون پیدا کوم، امنیت پیدا کوم. او که ته په زړه کې له ما سره ډېرې مینه لرې، خو زه په دې نه پوهېږم، ما ته نور هم اضطراب او ناامني پیدا کېږي، زه نور هم ناامنه کېږم، زه نور هم ناراحته کېږم او خفه کېږم. دویم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د ټیم د غړي په سترګه ورته کتل دي. ډېر ځله موږ خپلې مېرمنې ته، خپل خاوند ته د یوې وسیلې په سترګه ګورو، د یوه ابزار په سترګه. داسې یو افزار، یو وسیله تر جوړوو چې صرف د موږ امکانات پوره کړي. استاد ما خو چې دا نارینه یا دا خاوند کاوه، په دې خاطر مې کړی و، په دې خاطر مې کړی و، په دې خاطر مې کړی و چې ما سره مرسته وکړي، ما خارج ته بوځي، ما ته کور واخلي، ما ته دا واخلي، ما ته دا واخلي.
استاد ما خو دا مېرمن یا دا ښځه چې کړې دا خو په دې خاطر کړې وه چې مور سره مې کومک وکړي، کالي پرې مینځي، اوتو وکړي، جارو وکړي، بچي وزېږوي، د چکشۍ ماشین مې غوښته استاده، ما خو دا نه غوښته. زه غواړم دا ووایم چې خپلې مېرمنې ته یا خپل خاوند ته د وجود د یوه غړي په سترګه، د یوه ټیم د غړي په سترګه کتل له موږ سره کومک کولی سي، نه د یوې وسیلې په سترګه، نه د مور لپاره د نوکر جوړولو په وسیله، او نه هم د خپلو طلاګانو، پیسو او سیالیو شریکیو لباسونو لپاره میړه کول. او بیا دا چې لږ زړه سوله یا زوړ څه بیا بل کول، بیا هغه زوړ څه بیا بل کول، دا خو سالم چاره او سالم کار نه ده. دا زموږ له اړیکو سره کومک او مرسته نسي کولی. کله چې تاسو په دې نیت راوځئ چې میړه د طلا لپاره، د کالیو لپاره، پیسو لپاره کوي، میړه م وایي چې صحیح ده، طلا درته راوړم، پیسې درته راوړم، کالي درته راوړم، نور زیاتي چونګونه باسي، خپل کار دې کوه، بچي زېږوه، پخلی کوه، نور زیاتي خبرې ونه کوې، خپل کار کوه، د ما په کار کې غرض ونه لرې. دا بیا موږ خپله راځو، تاسو خپله خویندو راځئ او خپل میړه ته د حق او اجازه ورکوئ چې تاسو سره د دغې اړیکې په اساس څه ډول چلند او برخورد وکړي. دریم مورد غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، د یوه او بل د سرو کرښو، ارزښتونو او رازونو او محدودیتونو او حدودو چې دوی پخوا هم کېدای سي تاسو سره شریک کړي یا نه، د هغو کراسول دي یا په هغو کرښو ورختل دي. تاسو ته پخوا مېرمنې، تاسو ته پخوا خاوند یوه خبره کړې وه چې دغه ماته ډېره مهمه ده، دا په نظر کې وساته او تاسو په همغه پښه کېښوده. دا مسله هم زموږ اړیکې له منځه وړي، او که موږ دا سرې کرښې وساتو دوستانو، زموږ اړیکې ښې کېږي، خوږېږي او سالمه کېږي. څلورم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، د یوه او بل موخو سره یا د یوه او بل موخو ته کتل دي. که په یوه اړیکه کې دواړه لوري د یوه او بل موخې درک کړي، د یوه او بل موخې وپېژني، د یوه او بل موخو ته درناوی وکړي، له یوه او بل سره د موخو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي، دا له موږ سره کومک کوي، مرسته کوي چې موږ ډېر بریالي او ډېر موفقه او ډېر کامیابه او خوشحاله اوسو. پنځم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، پرته له بدلون نه د یوه او بل منل دي. ډېر ځله داسې پېښه سوې ده چې کله چې موږ یوه اړیکې ته ننوځو، یوې رابطې ته ننوځو، مقابل لوری کوشش کوي یا موږ کوشش کوو چې مقابل لوری بدل کو، مقابل لوری کوشش کوي چې موږ بدل کړي، مقابل لوری کوشش کوي چې موږ د هغه په څیر میل وکړو، احساس وکړو، غوښتنې ولرو، ارزښتونه ولرو، تمایلات ولرو، خوشحاله سو، خفه سو، او موږ کوشش کوو چې مقابل لوری زموږ په څیر د موږ په میل، د موږ په خوښه، د موږ په شکل، د موږ په ډول، د موږ په رقم فکر وکړي، رفتار وکړي، کړنې وکړي، چارې ترسره کړي. دا مورد ډېر ځله اړیکې نه ښې کوي، او که موږ وکولی سو چې مقابل لوری پرته له بدلون نه ومنو، وزغمو، دا موږ سره کومک کوي چې زموږ اړیکې ښه سي. وروستی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د مسؤلیت، تعهد او یو بل ته د پاملرنې او مینې مسله ده. که موږ واقعا غواړو چې خپل اړیکه ښه کړو، خپل اړیکه خوږه کړو، شیرینه کړو، ما پخوا هم په دې اړوند په بېلابېلو بحثونو کې اشارې او یادونې درلودې. اوس هم غواړم اشاره ورته وکړم چې که موږ واقعا غواړو چې خپل اړیکه سمه کړو، ښه یې کړو، خوږه یې کړو، مسؤلیت او تعهد باید په نظر کې ونیسو. د ډېریو ارواپوهانو په نظر، د ډېریو ارواپوهانو په باور، هره اړیکه چې په هغه کې تعهد او مسؤلیت هغه ډېر ثبات، ډېر پایښت او ډېره بقا لري، او هغه سره له دې چې بقا او پایښت ډېرېږي، ترڅنګ د هغې اړیکې او رابطې ښه والی، خوږوالی او شیرینوالی هم ډېرېږي او زیاتېږي. مننه.